او یا اوتاد میخونه چې چاته به عذاب ورکوو د عذابو په وخت باندې به کوم څه څلور میخونه ورته ټک ویل دا ارمي پورې به د لاس او بل لاس یو قبل کور وتړل کوم څه پورې به دغه څه پړ مخته وتړل نه به او تایش وای نه به جګیدای شو تر هغه وخت پورې چې حالت به مرشو وثمود او قوم د ثمود وقوم لوط قوم د لوط واصحاب الايكه خاوندان د جنگل قوم د شعیب علیه السلام اولئک الاحزاب دغه کسان لوی ډلې وي هغه غرق شو دغه یو تنخیر الله د فلسطین سره یو وتا ان كل الا كذب الرسل نو دغه ټول مگر تکذیب کوي د خپل پیغمبرانو وحق عقاب نو ثابت شو په دې باندې عذاب دی وما ينظر هؤلاء انتظار نکي دا کافران چې مکه معظمه الى صيحه واحده مگر نیوی چې د اسرافیل علیه السلام چې د قیامت انتظار کوي مال امین فوا چې نشته دیغه د فارا بیا څنګه ګرځیدل فوا پیاده معنی ګرځیدل یا دا معنی دومره ځانډم بیا نشته لکه وا یا او کچول وشي دا مابین کې څه شو دی غلا کوي نه هغه د وشلو ولایي وری لک بریږي چې بیرته بیا دوه وری شو دی را شروع کی نو بیا یې وشي دا مابین کې لږ اندازه لکه دا وایي چې وشي یو وری هغه ته شو دی غلا کوي دی سکای ورخوشي کې د چا د پاره چې دا سکای یو دوه وری بلیان مخلووي وا شو دی را خوشي کې دی سکای بیرته تر وته بیا راول وشي قیامت چې یو وری شپې پوښو دومره بیا نظر دیږي چې 2 منټه ده لکه دا د ولوشلو په من کې چې ساکه دومره بیا نظر دیږي د دې ورځې انتظار کوي وقالو دا کثران د پسند وجه نوی ضرورت په نن ویږي ربنا عجلنا قطنا ای خدای پاکه زرا کې مستغفر برخه دی موږ قبل يوم الحساب مخکې تر ورځې قیامت نه موږ هغه خپل برخه د عذاب وس راکې دا د څه وجه نوی لکه دا موږ باندې فرعون مزاج خلک لري چې دا ډیر تکبر کوي کدا اسمان د تا په سر ولاړ خو را باندې راوي ورته کدا اسمان د تا په سر ولاړ را باندې راوي ورته نه د دومره زور ورم چې اسمان مخمینه دوی کوم ځکه دي تکبر دی وجنات قیامت په ژوند نه لويدو په پسند وي ویا او ویل به خدایا د دې موږ برخه د عذاب چې د دې راته چې په قیامت کې به عذاب هغه اوس راولېګا الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اصبر علی ما یقولون صبر کو تو خبرو چې دی کوي واذكر عبدنا داوود تیار کا بنده جو حضرت داوود علیہ السلام ذل ایدی خاوند قوت په عبادت کې انه اواب دی رجوع کوونکی الله تعالی تا ان سخرنا الجبال معه موږ تابع کړو او غرونه د سره یو سبحانه چې تسبیح په ویلې په عشی او الاشراق په بیګا او په سبا کې والطير محشوره او بل تابع کړو موږ د تمرغان حاده چې راټول کړی شوی وو کلون له اواب سب مرغان په مسر راټولو کلون چې دا ټول وو الله کو داوود علیه السلام در اواب رجوع کوونکی او تعالی وشددنا ملكه کوي کړه موږ ملک د حضرت داوود علیه السلام واتینا فی الحکمت ورکړه موږ د نبوت او فصل خطاب واضح جدا کون کې ما بین حق او باطل وهل اتاك ابو الخصم اوس د داوود علیه السلام یو امتحان رب کریم ذکر کړي خبرې دې وختي یوای ولنټ خبره وای داوود علیه نبی علیه السلام چې زبور کې د حضرت ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام یعقوب علیه السلام بیانونه ډیر لیدل یو ډیر صفاتونه وکړي یو د ډیرو ثوابو خبرې وکړي نو یو وخت دا تمنا ورسره پیدا شو چې ما ته خدای په هغه مقام راکړي نو الله تعالی چې رب کریمه ما هم د چې مقام ته ورسې لکه دا انبیاء سابقین چې د ما خپلونه دي خدای په اولادو دیغه کې ده وای د الله تعالی د طرف نو ورته ویل شو چې یو چې دا غټ مقام پیدا کړی د ابتلا ډېرې پراغلي دي ډېر وخت ډېر مقامونه په امتحانات او تکلیفو پیدا کیږي په یو غټ ذکر چې کیږي یادونه چې کیږي امتحانات یې پراغلي وایته ورته لري کلمه تمام امتحان راوړي چې زم په یو امتحان باندې صبر وکم او دغه غټ مقام ثواب زم وګټم لکه دې چې نس
وای الله تعالی دې طرف نه ورته ویل شو چې کا په پلانکۍ ورځ به په تا امتحان راځي ورځ ورته وښوول شو په دغه ورځ چې اوس په ما امتحان راځي خبر هم شو او داسې وکړو که صفا ځان یې برابر کړو ننوت خلوتخانې ته د عبادت لپاره اراده وه چې نن ورځ به زه ټول په لمانځه تېروم خدای پاک ته په عزت و عبادت پې تېروم امتحان را باندې را روان ده چې دی وایي په لمانځه درېدو د کړکۍ نه یوه کوتره ورته راغله دی جاینماز په ځای باندې دلته کېناسته د سرو زرو کوتره ده د زمرودو غمي ډب کې لګېدلي دي یو ناشنا شکل جواهر دي پکې دی حیران شو اوس درېږي لمانځه ته جاینماز یې غوړولی لمونځ تر پاتې شو چې دا به راوینې سم بني اسرائیلو ته به وروښیم د خدای پاک په مخلوقاتو کې دومره اندازه داسې مخلوقات هم شته مطلب خدا د ښه نیت سره چې دا یو روان شو کوتره سره ټوپ کې هلته کېږي داسې هم نه تر الوځي چې دا یې مایوسه شي چې نور داسې نفسې ګرځي ځان هم نه ورکوي دا کار ما چې چا کړی دا غره چې زرکان ولې هلته به در ښکاره شي چې څوک ورسره ناوله دی یوه ځای ته ورځي چې ته هلته ورځې دی به بیا هلته رسېدلی نو دا پسې روان شو خو پسې ورځي هغه تر ټوپونه تر ویې پسې ورځي اخر وخطاره کړکۍ پاس په کړکۍ کې کېناست دی ویې پاس کړکۍ ته پسې وروخوت چې وروخوته هغه کوترې هوا وکړی کړکینه ده هلته د ده د کور شاته د ده یو امتي د اوریا په نامه د هغه ښځه ده ډېر ښایست خدای پاک وکړی هغه هلته په هغه کور کې د هغه یې ولده هغې نظر ولګېدو چې څنګه یې نظر ولګېدو د زړه محبت پیدا شو اوس د پخواني د انبیاو د شان سره مناسب تفسیر وکړو چې بېادبي نسبت د بعضې خرافات دي هسې داسې خبرې کړي چې انبیاو په شان کې سړی بدګمانه کېږي وایي پخوانیو دینو کې دا جایز و چې که سړي به د بل ښځه ول ته خوند به یې ورکړو بیا سړي ته بیا سوال وکړه چې ته به دا خپله ښځه نه کړې طلاقه چې زه نکاح ورسره وکړم د ما خو ډېره مینه ورسره پیدا شوه دا جایز و لکه ګورئ د خبرې ته پام وکړئ د موږ په امت کې اول چې هجرت به وشو انصارو مبارکینو چې خدمت ځان ته تیار کړو حتی داسې شوه که نه چې عبدالرحمن ابن عوف چې د چا سره یې ورور و هغه ورته وویل هغه انصاري مبارک چې د ما دوه ښځې دې راشه ویې ګوره چې کومه دې خوښه وي هغه به در طلاقه کړم د هغې سره څه نکاح وکړه بله به دې ما وي وایي تر امتداد د امته دا سلسله د وه خو هغه ورته ویل چې خدای دې تا ته برکت کې پیدا کړي ده تر ونه غوښته اوس نو داود علیه السلام نه نوي ښځې درلودې هغه ښځه چې ولیده محبت پیدا شو نو هغه خپل امتي یې راوغوښت ګوریا په نامه هغه ته یې دا ویلې که ته دا خپله ښځه طلاقه کړې چې زه نکاح ورکړم هغه د شرمه څه نه شوی ویلی ځکه پیغمبر د خدای دی د خدای د پیغمبر سره یې خبره نه شوی کولی خبره داسې ده وایي د قرآن نه ګورې عین د غټ شکل معلومېږي چې هغه ملایکې راغلې دا یې ځکه ډېر وډار شو چې ته خو ویلي و خلکو ته چې نن به ما ته څوک نه راپرېږدي زه نن شپه ورځ ټوله په عبادت تېروم دروازې بندې د دیواله په سر 2 نفره ورته راواوړي ناڅاپه بې خبره نو دی وډار شو دی ورته ویل ډایرېکټ زما دا یې موږ دواړو سره دعوا ده دا فیصله راوکړه په حق فیصله وکړه چې دونه ملم نه وي پکې هغې ورته چې دی ما دغه نه وي میږي دي ما یوه میږده دا یې اوس هغه یوه میږده نه غواړي او په خبرو کې په ما باندې غالبه ده ته ورسره ویلی نه شم ته ورته ویلې دا یې ظلم کړی چې نه مې وي دی لري او د تا دا یو هم نه در پرېږدي او ډېر شرکا دا چې په دنیا کې چې یو په بل باندې ظلمونه کوي چې خدای پاک ساتلې هغه ځان ته ده دی وایي په خپل منځ کې سره وخندل چې په ځان یې فیصله وکړه دا یې دلته پوه شو ملایکې راړې دی د سر په سجده شو په ژړا یې بنا وکړه
دومره یې ژړلي دي چې ټولې دنیا اوښکې راجمع کړي د داود علیه السلام اوښکو ته نه رسېږي. بیا چې د ټولې دنیا اوښکې چې جمع کړي د آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسېږي. اوس الله تعالی دې هغه یادونه کوي. دا نو داسې تعبیر ده چې ناروا خبره نشته کې د انبیاو د شخص سره څه منافي خبره نه ده. د قرآن هم وایي دغه ځای معلومېږي چې ته نه نوي دي او دفاع یوه د دایوه رانه غواړي او زه عاجز یم خبره نشم ورسره کړی. خو هغه امتي خبر نشوی کړی شاه مایسه ویلی نه شوی. وایي دا مطالبه راغلی د صرف او دلته د سقوط یوه جانب نه راغلی عین نقشه ده. نور ذاتي چې نورې خبرې دي هغه د انبیاو د شخص سره نه مناسبې دي مناسبې نه دي. وان اتاک نبأ الخصم راغلی د تا ته ای رسول الله خبره دي هغه جګړه کوونکي اذ تصوروا المحراب کله چې راوخته په دیواله د عبادتخانې د ده باندې اذ دخلوا علی داود کله چې دننوته داود علیه السلام باندې وفزع منهم دی وډاسه د دی نه ولې یو وارې اجازه بېلیار یې و بیا اجازه هم نه وه په دیواله د چېره ور وخته و داسې وخت چې د عبادت لپاره منتخب کړی و. قالو یو ورته ویل لا تخف مه ډارېږه خصمانې دوی موږ دوه ډلې دي بغا بعضنا على بعض جګړه کوونکي چې ظلم کړی د بعضې د موږ په ځینو باندې فاحکم بیننا بالحق د موږ په مابین کې د حق فیصله وکړه ولا تشدد ظلم مه کوه په فیصله باندې کې واهدنا الى سواء الصراط او موږ ته ښوونه وکړه هغه لارې برابرې ته ان هذا اخي دا زما یو ورور ده له 99 نعجة چې زه نه نوي میږي دي او یو قول دا ده چې نعجه د عبراني په ژبه ښځو ته ویلی کېږي ده نه نوي ښځې دي. د مشهور تفاسیر خو د میږو راخلي خو په یوه یې دی مثال و او هغه خو چې ښځې شي نو بیا خو نو تصریح شوه اولیه او د ما دپاره نعجة واحدة یوه میږ تصیر. فقال دی اوس راته وی اکفلنیها دغه ما ته راوسپاره وعزني في الخطاب او غالبه یې کړی ته په ما باندې په خبرو کې. قال داود علیه السلام ویل لقد ظلمک پتا خو سره ظلم کړی پتا باندې به سؤال نعجتک په غوښتنه دي هغه میږي د تا اعلان عاجه کې خپلو میږو ته د یو ځای کولو چې هغه یوه د تا نه ورغواړي چې وایي چې د ما سره پوره شي. وإن كثيرا من الخلطاء بشک ډېر د شریکانو نه لا یبغي بعضهم على بعض ظلم کوي ځینې د دې په ځینو نور باندې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مګر نه هغه خلک چې ایمان راوړی عمل صالح کړی وقلیل معهم دغه خلک نو بیا ډېر کم دي. اوس نو چې دا یې وویلې یو وویلې چې په ځان یې فیصله وکړه دی ځکه پوه شو وظن داود یقین وشو د داود علیه السلام چې انما فتناه په تحقیق سره چې موږ وازمویدی فاستغفر ربه مغفرت یې وغوښتې رب خپلنا چې خدایه پاکه د امتحان غوښتنه مې درنه کړې وه چې په ما امتحان راولې چې زه د یوه مقام ته ورسېږم دا غوښتنه نه یې مغفرت وغوښت چې خدایه پاکه دا غوښتنه کې د د شان سره لایقه نه وه لکه نوح علیه السلام چې د زوی په باب کې الله ته سوال وکړه الله ورته ویلې اینې اعوذک تكون من الجاهلين داسې پوښتنه مه کوه غوښتنه داسې مه کوه دلته دا وتي انما فتنه فاستغفر ربه وخر راکعا ټیټ شو پرېوت په داسې حال کې چې روژه کوونکی و واناب او رجوع کوونکی و الله تعالی وخر راکعا ټیټ شو پرېوت په داسې حال کې چې رکوع کوونکی و سجده کوونکی و الله ته او بېرته راجع شو الله د دغه ځای نه وایي چې مثلا ثابتېږي که قاري په تلاوت په لمانځه کې کوي آیات سجدې تلاوت کو او متصل ټیټ شو رکوع ته نیت دې دغه سجدې کې وکړه په دغه رکوع یې دغه سجدې نه غاړه ده خلاصېږي دلته رکوع ګوره ذکر شوې ده په یوه رکوع یې د سجدې د تلاوت غاړه خلاصېږي ذمه یې فارغه کېږي فغفرنا له ذلك مغفرت وقدرت دغه خطای دي وان له عندنا لزلفى بشک دغه داود علیه السلام د مصطلح یو نیږي مقام د حسن مقام کا مرجع ده یا داود علاوه ای داود علیه السلام ان جعلناك خلیفه فی الارض مقتدر ذولی خلیفہ کوم ځکه کې فاحكم بین الناس بالحق فیصله کو ما بین خلق کې په حق سره ولا تتبع الهوى متابعت مکو د فاحشات په یضلک عن سبیل الله دا نفسانه فاحشات په دې بیا بیلاری کې د خدای د لارې نه ان الذين يضلون عن سبيل الله هغه څوک چې خلک گمراه کوي د خدای د لارې نه لهم عذاب شدید د دې پر عذاب سخت بما نسو سبب دی هغه څه چې دی ویر کړی دی یوم الحساب ورځ حساب چې ورځ جزا ده وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا موږ نه دي پیدا کړی اسمان او ځمکه او ما بین د اسمانو د ځمکې باطل دا عبث نه دي
ذالک ظن الذین کفروا دا ګمان دی د خلکو د چې کافران دي هغه د وی چې دا دنیا د دومره دنیا نشته دا باطل نه دی پیدا دومره دنیا خامخا شته ولې چې دا په دنیا عبادت نه پیدا د خدای د معرفت لپاره پیدا ده ټول خلکو د خدای بندګي کړي مسلمان او کافر دواړه شته کنه او په دغه دنیا کې خدای په کافر ته سزا ورکړي مسلمان ته جنت ورکړي نه نو خو معلومیږي چې دا د امتحان زندگی د بل کار را روان ده هلته به نیک عملو ته نیک عوض ورکوي او بد عملو ته به بده سزا ورکوي فویل للذین کفروا من النار هلاکت د هغه خلکو لره چې کافران شوي دي د اور د دوزخ نه داسې نه ده چې دا دنیا هسې عبث ده ولې که دغه شي چې دومره دنیا نشي نو خدا منه کافر او مسلمان بیا برابر دي څه فرق ده په دنیا کې د دنیا نعمت خدای کافر ته ورکړی مسلمان ته ورکړی روزي ورکړي اولاد ورکړي کور ورکړي هر شی بلکې کافر ته تر مسلمان ډېر ورکړی تکلیفونه مرضونه مشکلات په کافر هم شته په مسلمان هم شته بلکې تر کافر نه په مسلمان بیا ډېر دي د تکلیف خبره په دنیا کې په مسلمان ډېره ده راحت په دنیا کې د کافر ډېر ده ته دومره دنیا نشي پیدا بیا خدای پاک د کافر او مسلمان سره برابر کړ کنه بلکې کافر ته ترقی ورکړ کنه نو دومره زندگی را روانه ده ام نجعل الذين ظلموا امنوا اي ابو کړو هغه کسان چې ایمان راوړی او عملو صالحات او نیک عمل کړی کله مفسدين في الارض وشادي او خلکو چې فساد کوونکي دي په دغه کې ام نجعل المتقين كفجار ایا کوم ګرځونکي پرهیزګار په منزله دي ګناګارو نه دا څنګه ده بل دنیا را روانه ده بیخ کې به دي متقیو دي فجارو فرق الته کیږي کتاب دا قرآن یو کتاب ده انزلناه الیک چې موږ نازل کړی د تاسو مبارک او خاوند دې برکت ده یدبر آیاته دې لپاره چې خلک فکر وکړي په آیاتو دې کې ولې ذکر اولو الالباب او دې لپاره چې پند واخلي هغه خاوندان د صاف عقل دا خو د داوود علیه نبی علیه السلام څه سوا وجد ذو قصص سليمان عليه السلام ذکر کیږي او وهبنا لداود سليمان وکله داود عليه السلام سليمان عليه السلام نعم العبد چې بندو انه اواب بشک دا سليمان عليه السلام هم ډیر رجوع کوي الله تعالی طرف اذ غرض عليه بالعشي هغه وخت چې عرض کړی شو په وخت اخر دی ورځ کې الصافنات الجياد هغه آثار کارا حضرت داود علیه نبی علیه السلام سلطنت هم حکومت او نبوت واړو او دو آسان دی جهاد لپاره ساتل یو خدا د زر آسانی وو یو خدا د درې زر آسانی وو او ډیر کار آسان تابعات جهاد هغه آسان ته ویل کیږي وای دي درېدل په وخت کې دا علامه ده د تکړه کارا چې دا درې کې روغ درولي دا د بلې کې ما دې د نو لګولې ته چې کار آسان کله چې پلان لاړ د دنیا حضرت داود علیه نبی علیه السلام نو شای په میراث پاتې شو سليمان علیه السلام سليمان علیه السلام هغه آسان وخت چې هغه آسان د پلار ما تراولې ماشبشیم نه بعد دا ورته ودرېدو هغه آسان په تیریږي چې وخت کې پام شو چې د مازګر مر ولې ته د مازګر مسترکزا شو دلته ځاتې ویلې چې ګورې دنیا شای مې محبوب کو آسان په منظره شوم او عبادت را نه پاتې شو نو بیرته آسان راوګرځوي دا آسان ټول حلال او د آسان غوښه حلال او یغه وخت کې خیرات کړه چې بل وخت کې مې د خدای د عبادت نه دغه دنیا ونه باسي خدای د رضا لپاره ټول آسان حلال کړ او هغه خیرات په خلکو باندې چې بل وخت لپاره ما د عبادت نه بیاونه باسي نو چې دا قرباني وکړه الله په دې دومره رحم وکړي چې د آسان خدای هوا ورته مسخره کړي چې بیا نو چې چیرې دي هوا ته بیا وړي وي او ټول ډاله لکه زره درې زره آسانو باندې چې دومره خلک بول کېده میز به جوړ کړ او مخکې څه ذکر و دغه میز به خلک کېنسته هوا ته په حکم چې پورته کبه دا میز به پورته کړ لکه دا نن سبا چې جهازونه دي نمونه ده په یو جهاز کې 200 کسان 900 کسان په یو جهاز کې پورته کېږي کړه پورته کېږي نو هیڅ څه نشته چې د بنده سونه ده هغه د پورته کېږي نو خدای دې متعال هغه هوا ورته مسخره کړي و د آس وته
اوس وخت کې څنګه ده دا په خپل ځای کې فقهي مسله ته ذکر کیږي. ایموږ د امام سے مسلک دا ده چې د آس غوښه مکروه ده. مکروه ولې دا د آلاتو د جهاد نه ده. د آس تر تندي پورې خیر تړلی تر قیامته حدیث مبارک راځي په آسانو جهادونه کیږي. اوس که علالیدنې جایز شي خلک یې علالی نو خو دغه اسباب د جهاد ختمېږي. او موږ ته خدای په خدای وي چې واعدوا لهم ما استطعتم بیا چې ورته ذکر کېږي رباط وروسته ورسره ده که نه ده آسان ورته ساتئ چې ترهبون به عدو الله وعدوکم. نو موږ ته خو د آسانو د ډېرولو حکم ده. که علالیدن راشي بیا هغه کې تقصیر راشي په ذات خود روا ده. د امام صاحب مسلک هم دا ده روا ده خو مکروه ده د دغه وجې ده. او د نور ائمه په مسلک د موږ د صاحبینو په مسلک هغه جواز بلا کراهیت ده. په بهر تقدیر ادعو رضا علیه بالعشی چې کله عصر شو په د باندې په وخت ماسپښین کې اصافنات الجیاد هغه سب سب تړون کې آسان کارا کارا هغه غوره آسان چې درې سمونه پره لګي او یو نو کې لګي په متکه باندې. فقال حضرت سلیمان علیہ السلام چې پام شو چې لمر ولوېدو نو ویلې انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی ما محبوب کو محبت خیر د مال چې دنیا ده عن ذکر ربی د ذکر د رب د معنا د خدای د ذکر نه غافل کوم دغه مې محبوب دغه ته مې قتل حتی توارت بالحجاب تر دې پورې چې پټ شو مر مینه د آسانو په ما غالب شو او ذکر د خدای نه غافل کړم. نو ردوها علیا بیرته راوګرځوئ په ما باندې دا آسان. فصدق شروع وکړه سلیمان علیه السلام مسحا بالصوت والاعناق وویل سره د کونډیو او د غړیو کوی شیکل پرې کولې غړی پرې کوله او دغه پرېکړه وایي د ضیاع په حیثیت نه وه د علالیدن په حیثیت چې خیرات یې کړه په خلکو باندې. ولقد فتنا سلیمان بیا په سلیمان علیه السلام چې حکومت د ټولې دنیا د دو حوایم تابع و او نبی غزا ډیر غزا کوونکی و. چیرې به هم چې د یو کافر ملک خبره واورېدې د چې ځان ورسوه لکه بلقیس قصه کې چې مخکې موږ تاسې مفصله خبره کړې وه. په دوم یو امتحان راغی بیا هغه د ده د نبوت شان سره مناسبه خبره وکړو. هغه اسرائیلیات غوندې نه دا چې یوه شپه حضرت سلیمان علیه السلام قسم وخوړ نن به زه د ټولو ښځو سره چې ما کوم هر یو به تکړه ځوان زیږوي چې بیا به په جهاد کې جهاد. ملائکې ورته ویلې انشاءالله ووایه. ده انشاءالله په خوله ویل شو وی نه ویلې. په دغه شپه یې د ټولو ښځو سره جمع وکړه. اویا ښځې 99 ښځې مختلف اقوال راغلي څوک یې څه 80 دي وې څه 20 دي وې یا 100 ښځې یې ټولو سره جمع وکړه. په ټوله کې د یوه هم نه شو حامله یوه ښځه صرف حامله شوه. د هغې چې موده د حمل رانږدې شوه پوره نه شوه زوی یې دغسې نقصاني وغورځوه. شل په یو طرف باندې ګوډ هغه ځای ورته راوړ په کرسۍ یې دلته کېښی چې په ټولو ښځو کې د صرف هغه د یوې ښځې دغه نیم بچی پیدا ده. دا د دغه امتحان و په ده چې انشاءالله یې ونه ویلې. حسنات الابرار سیئات المقربین. نو الله تعالی وی ولقد فتنا سلیمان فتاة سره ازمویل د سلیمان علیه السلام والقینا علی کرسیه ورزغل یو موږ په تخت د باندې جسد یو جسد بروحه جسد بروحه ثم انا به بیت رجوع کړه طرف د الله تعالی ته. دا هغه کوم مناسب تفسیر ده او ظاهره د قران معلومیږي ځکه دا جسد تعبیر کوي په کرسی جسد ولوي نو روح مخنو کنه هغه بچایو اتوب دا تعبیرونه چې حضرت سلیمان علیه السلام هغه مهر نبوت هغه ته ولوېدو بیا هغه شیطان واخیست هغه یې په لاس کې د حکومت ټول په هغه کې و نو په تخت باندې د سلیمان علیه السلام شیطان کېنه چې هغه حکومت چلوه څو شپو پورې څوک به یې چې د ده په کور کې یوه ښځه وه دا ښځه د یو پاچا د لور سره نکاح کړې وه چې هغه یې وژلی و بیا به په کور کې هغې ډېر
ژړل ورته دا ورځ بده ورځ به کړې چې ما ته هغه پلار ډېر رایادېږي. نو اخر تو ورته صبر کا دې ورته ویل چې پیریانو ته دې ویلې وای تماثل خو یو جوړول کایما دې پلار عکس راته جوړ وای نو کله کله به ما دې زړه ته سړي په هغه عکس باندې کړه. نو هغه چې ورته جوړ کړ په کور کې هغه ورته یې کوټه کې کله به چې سلیمان علیه السلام لاړ د حکومت ځای ته دې او څو ولایتو د الجن او مینځ به ورسره وي هغه ته به سجدې شروع کړې. نو سلیمان علیه السلام نو په خبر د ده په کور کې شرک شروع شوی و. دا د ده ګناه ده. څوک دا وی چې دغه امتحان په ده باندې په هغه و چې ملایکې بیا دا خبر کړو چې په کور کې د داسې شرک ده. څنګه اسف ابن برخیا چې د وزیر یو خبر کو څنګه خبر کو تعریضان یو ورځ اسف ابن برخیا وی چې ته د خلک راجمه کړ چې زه د نیکانو بیان خلکو ته وکړم. خلک راجمه کړه بیا اسف ابن برخیا د مخکنیو انبیاو تاریخ شروع کړ. ابراهیم علیه السلام کمالات ذکر کړل، اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام دا بیان کوو بیا د سلیمان علیه السلام خبره چې راغله د ده نو د ده په باب کې داسې د ده د کنکونې عجب ژوند و، د ده د کنکونې داسې ښه ژوند و. نه و چې داود علیه السلام فیصله وکړه بیا په فهم نه سلیمانه ده داسې د ده د کنکونې صفت کې د اوس وخت صفت نه کوي. کله چې سره پوه شو نو ده پوښتنه سره وکړه دی پوه شو سلیمان علیه السلام چې څه پېښ دي چې دا د اوس وخت حکومتو دا د عرض د دغه بیان نه کوي، د ما د کنکونې بیان کوي. یغه چې ګورګه شو پښتنه تر وکړه چې ما دې څګر د کنکتو وخت کمالات ذکر کوو چې د پیغمبر هم نه و چې د پیغمبر هم د پیغمبري کمالات نه ذکر کړي نو ټول ډېر وستي په کور کې داسې نقصان شروع شوی. ته په کور کې نبی په کور کې د شرک کېږي نو دا ورغه هغه بوتي مات کړ. نو دا د دغه ګناه نه ده څوک یې داسې بیان کوي چې دا امتحان دغه امتحان خو وایي د ظاهره د قرآن سره مناسب دغه معلومیږي چې د سلیمان علیه السلام والقینا علی کرسیه د ده په تخت مو وغورځو جسد جسد بلا روحه ثم انا بیا رجوع وکړه قال رب اغفر لي الله ما ته مغفرت وکړي وهب لي منکر ما ته وکړي داسې پاچاهي لا ينبغي لاحد من بعد چې هیچاته نه مناسب وروسته د معنا انك انت الوهاب بشکته ته یو هبه کوونکی ځکه د دا پاچاهي د ځان د عزت لپاره نه غوښته د جهاد لپاره غوښته. نو الله هوا مرته مسخره کړه، پیریان یې مرته مسخره کړه. حضرت نبی علیه السلام یو وخت صحابه ورته وی چې شپې په لمانځه ولاړو یو سخت شیطان راغی عفریت من الجن اراده یې وه چې لمونځ را خراب کړي خو په امکنني الله منه خدای پاک زه په قادر کوم ومینیو. یو وارې مې اراده وه چې په دغه مټه پورې وتړم چې سهار یې ټول ووینئ خو بیا دعا د ورور د ما سلیمان علیه السلام را په یاد شوه چې خدای ما ته داسې حکومت راکړي چې وروسته بیا چاته نه وي. نو پیریانو باندې خو د ده حکومت و نو که ما هم دا خبره کاره کړې وای چې په پیریانو داسې نه ده چې نبي علیه السلام مقام ټیټ ده خو معلومېږي خدا چې دم پیری نیولی ده او حتی شیطان د ده تابع ده قدرت ډېر ده خو بنا پر ظاهر به بیا خلکو ته اعتراض واردي پیدا کېږي چې دا خو سلیمان علیه السلام دعا هم کړې وه نو دغه دعا نه ده قبوله شوې چې هغه نبي علیه السلام هم په پیریانو حکومت کوو د دغه دپاره ما پرېښی فسخرنا له ریحا موږ مسخر په تابع کو سلیمان علیه السلام ته باب تجري بامره چې څو په دا باب په حکم د ده باندې رخا النار حيث اصاب چیرې به چې د اراده وشوه وشیاطین او پیریانان مو ورته تابع کړي وو کله بناء هر تعمیر جوړونکي وغواص او په اوبو کې ډوبېدونکي چې دریابونه پدې ورته راځي واخرین او تابع کړي وو مسلمان علیه السلام ته نور سرکش شیطانان مقرنین فی الاسباط چې تړل شوي وو په زنځیرونو کې چې فساد جوړ نکړي. هذا عطاؤنا دا سلطنت تصویر ورکړه دې موږ دا فامنون بس احسان کوته د هر چا سره او امسک بغیر حساب یا وساته د خپل ځان سره به د حساب. سلیمان علیه السلام په خدای پاک د ټولې دنیا حکومت ورکړ پیریان یې ورته تابع کړه چا مفسدین پیریان و هغه یې وتړل په زنجیرو چې مخالفت ونه کړي. بیا الله اختیار هم د دنیا ورکړ. دنیا د تا په اختیار کې ده خو که یې چاته یې ورکوې او که یې د ځان سره ساتې نو په ورکړه کې به هم څوک ساتي بیا اعتراض په نبي باندې نه کوي په سلیمان علیه السلام چې ولې پلانکي ته یې ورکوې او ما ته یې نه راکوې. خو که د تا ده په چا احسان کوې او که یې تر بنده یې
وإن له بشك دغ سليمان عليه السلام نرى عندنا فنجمك باندې له طرفا قریب وقر نتکات وحسن مآب او خدای دی ورتلو د آخرت کې جنت. واذكر عبدنا ایوب یاد کا بنده دی موږ ایوب علیہ السلام چې پیغام باندې لوی تکلیف وو کاله په باندې مرض راغلی و اذ نادى ربه کله چې د ندا او رب پس انی مسنی شیطان بنصب وعذاب ای خدای پاک زما سره شیطان په سرتیا په تکلیف او په عذاب سره شیطان په تکلیف زما سره اته بدن مبارک خوري شو او خلکو حتی په کلی کې نه پرې ایوا کده ورپات شو اولاد ټول مړ شو مالونه ټول ختم شو چې هغه کده ته بیا شیطان سو وسواس ورواچو چې د توې چې خدای ته سوال وکړي چې دا مرض دې نور ته لري کی ځکه شیطان په دوه ځای دورې دوه چې اول خدا څه مخکې موږ ذکر و چې دا چې ډېر عبادت کې خدای دنیا دې ډېر ور کړی دا اولاد دې ډېر ور کړی صحت دې ور کړی په چې دنیا ډېر ورکه دا عبادت ډېرې دوه چې اولاد ختم کېدو عبادت ډېرې دوه چې مراد دې دې عبادت ډېرې دوه شیطان دې په دوه سوچ وزره دا ته سوال کړی وای رتبه چې په دغه تکلیفو باندې نو کله چې وی چې ته ویا ته خپل کله ته ویلې ما دې صحت څومره وخت شوی دومره عمر او مرض کې څومره دومره نو ماته د خدای نه حیا راځي چې مرض نو وکاله تیر کړی او صحت په دومره ډیر تیر کړی او د خدای ته سوال وکړ دا اوسې شو اخر خوش ورته وکړ چې قسم دې چې د جوړ شو سبا تاسو لرګي وایم اوس اخر کې حضرت ایوب علیہ السلام بیا خدای پاک ته دعا وکړه چې شیطان ما ته ډېر تکلیف را رسولی اوس نو چې شیطان دې تکلیف دوه خبرې دي یا دا چې دا ظاهري مرض د ده په غوښتنه ده نو دا سبب شو نسبت سبب د شرک نه ده نسبت سبب د شرک نه ده ظاهر خو هغه د مرض نسبت چا ته وکړه شیطان ته وکړه چې شیطان ته مریض کړی مرض په علاقه په سبب دی نو اسباب ته نسبت کول دا شرک نه ده او ما ته د تکلیف رسوله یا دا چې هغه وسواس کړي ته ور اچي دا د شیطان تکلیف د وسما په امتحان کې راوړي نورم الله په دې احسان وکړ ورته ملائکه راغلي ورته بیرج لیکا هو یا دام د خپل کا باندې چې په کوم څه کویلا وګور او پټې دي هاذا مختصر بارد دا سړی وګو دي ځای غسل یا مختصر ځای دی غسل دا یا ټول او وشراب وګو دي چکلو دي غسل په کوې مو چکلې ظاهري مرض باطني مرضونه ټول ختم شو ووهبنا له اهله بيته بكم غدت اهل ده ومثله معهم فمثل اهل نورا رحمه منا چې دا رحمت دې موږ طرفنا وذکر لاولي الالباب او یادونه د نصيحت د خوندانو د عقل لپاره یا هغه زمون لراني راځو دي شو او دغه خدای نور ورکړه یا دا صحت ورته د شو چې دواري خدای پاک سره د دومره اولاد ورکړي چې د چاندي هغه مخکې نه یو و ته قسم کړي وکړه چې جوړ شم صلی الله علیه و سلم الله چې په دا رحم وکړي چې مراد ته لري کو اوس دا رحم وکړي چې د خپل تکلیف هم تخلاصي صلی الله علیه و خمري صلی الله علیه و خمري انا حلا ورکی حلا ثبوت کې حلې په قران باندې حلا ورکی واخذ بيدك واخلا وين سفلاس پر باندې ودسن یو جارو دغه کړ کې چې سل کړ کې ویت کې فضرب به فدایو جارو دا کړ زویا ولا تحنث محنث صلی الله علیه وسلم خدای حلا وروک او جارو چې سل کړ کې ویت کې په یو اړ کوه بس دا صلی الله علیه وسلم د قسم اخلاص قسم باندې در باندې اوړي ان وجدته صابرا پیدا کړی دا حضرت ایوب علیہ السلام صبر کوونکی نعم العبد ډیر ښه بنده ده انه اواب ډیر رجوع کوونکی ده الله تعالی دا حیله درې قسمه ده په دوه بل خبره وکړو چې دا نن سبا په مړي چې حیله کیږي حیله دي اسقاط په دوه باندې دا وابیانو پنځتیان داخله درودونه کوي او یې چې دا حیله جوړول مطلقاً حرام دي دلیل دا وی حضرت پیغمبر علیه السلام په بنی اسرائیل باندې خدای پاک چې واز دي حرام کړی چې تای مخکې موږ نو چې ذکر کړو چې د باندې حیواناتو نه شخوم په حرام کړی واز دي حرام شوه او دې داخله جوړ کړه واز دې بي ویل کړه وړ به تر جوړ کړ بیا به هغه وړ پړو خرڅول به هغه واسطه چې حرام واسطه
هغه به ویلې کړه غوړ به تر جوړ کړ بیا به په خلکو خرڅول دا یې حیله جوړه کړه او دغه حیلې د وجې نه خدای پاک په دې عذابونه راوسته حرامو دې حیله جوړه کړه نو دوی وایي چې دا حیله جوړول هغه ته معلومېږي چې ناروا ده خو موږ وایو چې نه حیله څو قسمه ده یو د حرامو دپاره حیله جوړول لکه سود دپاره دا د پیمټو حسابو والا نه دي په دا دکانو کې حیلې جوړې کړي یو یې په یوه خرڅ کړي بل یې په بل باندې خرڅ کړي یو لیار ورته جوړوي که یې سود سره په یوه دکان کې پروت شی اخلي را اخلي یو حیله ورته جوړوي یو حیله د حرامو دپاره ده یو حیله د ظلم د خلاصولو دپاره ده چې ظلم نه سړی ځان خلاص کړي یو حیله د اسقاط ما وجبه دپاره ده چې په څه شي واجب د هغه واجبو نه ځان خلاص کړي د یوسف علیه نبی علیه السلام قصه مو تاسې وکړه په یغه کې یوسف علیه السلام حیله د بنیامین د جوړولو دپاره څه جوړ کړه جامې کې کوي په جوال کې بیا یې غلا تور په ولګوه هلته یو مذهب و دغسې چې غل به په هغه مال کې ورکوي خپل ورور یې په دغه چل راوګرځوه دا حیله د ورور د راګرځولو دپاره وه دا حیله د دفع د ظلم دپاره وه د دفع د ظلم په بنیامین باندې غرونو تیاری کوه چې د هغو ظلمونه اخلاص کړي هم په قرآن کې ذکر شوی او نکیر اعتراض نه ده په شوی نو دا معلومیږي چې د دفع د ظلم دپاره سړی حیله جوړوی شي بله حیله د اسقاط ما وجبه ده شی په تا واجب دي ته حیله جوړه کړي چې واجبه نه غاړه خلاصوي لکه دغه ته قسم کړی و په قسم باندې وفا واجب ده که نه خدای پاک حیله ور وکړه کړکې واخلصل وی ویه ذمه به دې فارغه شي حیله د اسقاط ما وجبه دپاره نو درې قسمه حیلې دي یو د حرام شي دپاره حیله جوړوي ځان ته یې حلالوي حرام شی ځان ته حلالوي او چل ورته جوړوي دا خو ناروا ده کوم شی چې سبب د حرام وي هغه هم حرام ده یو د ظلم د دفع دپاره حیله جوړوي دروغ په داسې وخت کې روا دي که نه چې ځان د ظلم نه یا بل مظلوم د ظلم نه خلاصوي دروغ روا دي که نه دي په تاسو ظلم کوي تاسو دروغ ویل روا دي تا په بل مسلمان باندې ظلم کوي تاسو دروغ ویل روا دي چې ته دروغ وایې هغه مسلمان د ظلم نه په خلاص کړي د دې ظلم نه د خلاصولو دپاره هم حیله روا ده او واجب چې په تا باندې وي د هغه نه د ذمه فارغه کولو دپاره هم حیله جوړه ده خو وس دغسې پوره نه اوس دلته چې دا قسم په خپله په ځای کوي سل لرګی وایي هغه بري د انسان د بچاو دپاره خدای پاک حیله ورکړو غاړه به دې هم خلاصه شي او دا به هم در بچي دا د مړي نه بعد چې سقاط ویشل کېږي دا اسقاط حیله د اسقاط ما وجبه ده حیله ده لپاره د اسقاط ما وجبه په مړي 50 کاله 40 کاله 80 کاله عمر تېر د لمونځونه څه پاتې شوي قضا شوي په صحیح طریقه یې نه دي ادا کړي واجب تر پاتې شوي په لمانځه کې دی نه دي مکروهات تر شوي دي اعاده یې بېرته په واجب یې په ځنه پاتې شوي روژې تر خوړل شوي قسم په اوښتی ده زهار په اوښتی ده قطع خطا یې کړی ده نظر په پاتې شوی ده اوس چې دا سړی مړ شو ده په مال کې دومره مال نشته چې د هر یو شي دپاره مستقله فدیه ورکړي نو دغه مړی به دغسې پرېږدي چې ګناهګار لاړ شي او که د ده دپاره به یو حیله جوړېږي د خلاصېدن چې خدای پاکې غاړې خلاصې کړي که سړی ډېر مالدار وي او د مستقلې فدیې وس وي خو وصیت به وکړي سړی چې مري ګورې په دغه سره خلاص چې دا مالدار هم دی دا خبرې بیا دی چې سړی مري ده په مال پورې د ورثه و حق راشي که نه په دوه برخو کې د خپل مال وصیت صحیح کېږي ده وصیت په کوم مال کې صحیح کېږي په ثلث مال کې اوس یو سړی ده 3 لکه روپۍ لري په دا 2 لکو کې خو د ده وصیت څه چلېږي هغه خو ښودې ورثه و چې دا یې مړ شو هغه ورثه ورته ورپاتې شوه پاتې دا 1 لک روپۍ شوې په دغو کې د ده وصیت صحیح کېږي نو چې دا وایي چې په ما دومره لمونځونه پاتې دي
دومره روژې را باندې پاتې دي، دومره قسمونه را باندې اوښتي دي، دومره کفارې را باندې اوښتي دي. د جهاد چې ښځې ته مې ویلي وو چې ته په ماده سي لکه خپله کور یا لکه خپله مور، او بیا د زکات او جماع د خپلې ښځې سره کړې، یا په خطا باندې خطا درانه شوی. اوس نو ته د 500 تنو صرف لمونځونه حساب کړه، دا 1 لک روپۍ د ده د لمونځو فدیه په پوره کېږي. شپږ لمونځو د ویترو بم فدیه پرې کوي. شواروز کې شپږ لمونځونه دي، شواروز کې شپږ لمونځونه. دا اوس ورته کلکولیټر خو شته درسره، دا په موبایل باندې چتو په حساب کېږي. د یوه کال لمونځونه څومره کېږي؟ شپږ 315 په شپږو کې ضرب کړه. په کال 315 ورځې یا 15 یا 3 ورځې ده. دا یو وارې په شپږو کې ضرب کړه چې لمونځونه څو جوړېږي. 2001 شپږ نوي لمونځونه شوه. بیا د هر لمانځه فدیه د سرسایې په انداز تېر کال کې تقریبا 80 روپۍ وه سرسایه، اوس 2001 دا په 80 کې ضرب ده. که 1400 روپۍ صرف د لمانځو شوې چې حیلانه کې ورته جوړه، د لمونځونه د ده په غاړه پاتې شو که نه. د روژو یې ځان ته د هرې یوې فدیه، د قسمو یې ځان ته د هرې یوې فدیه، د کفارې د هرې ورځې ځان ته فدیه. دا علماو دا حیله جوړه کړې دي. اوس وخت نه، 200 کاله مخکې امام محمد صاحب یې امام محمد د امام صاحب شاګرد که سړي باندې شی پاتې د ده وصیت وکړو چې ما په مال کې د ما فدیه پرې کوي لمونځونه، هلته خو خدای پاک چې ما په فارغه کوي انشاءالله نه ورسره ویي. ځکه حکم دغه ده چې لمونځ دې وکړو په صحیح طریقه، نو ذمه دې فارغه شوه که نه شوه فارغه. خو چې وصیت یې وکړو په فدیه باندې هم ذمه لاړه فارغه شوه. خو که مړي وصیت نه ده کړی، لکه زموږ مړي ټول بیا وصیت ته مري، چې مړی لږ څه وصیت شروع کړي دوی په ژړا بیا نه و چې مري. ولې مري؟ وصیت یې وکړه. وصیت پورې یې مرګ تړلی کرکه ده چې څوک وصیت نه کوي، اخر ته چې ځکونې وویل چې وصیت هم نشي کولی. ښه چې بې وصیته مړ شو، اوس دغه خپلوان چې د دغه مړي فدیه پرې کوي، د مړي د لمانځو دپاره، د روژو دپاره، امام محمد صاحب انشاءالله خدای پاک پرې غاړه په خلاصه کړي. ولې چې بنده په بنده شفقت وکړه، نو الله خو ډېر مهربانه ده چې انشاءالله الله به د دغه سړي ذمه په فارغه کړي. سړی مړ ده، ته هغه مړي دپاره حج کوې، حج صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟ دا خو بدني عبادت ده. لمونځ خو شته نه چې ته د مړي دپاره لمونځ وکړې، روژه خو شته نه چې ته د مړي دپاره روژه ونیسې او په هغه غاړه خلاصه شي. نو د یو بل یار خو فدیه ده چې ته په خپله په مړي وصیت هم نه ده کړی، تا حج وکړ. شرعي مسله څه ده؟ د مړي غاړې په خلاصه شو، وصیت هم نه ده کړی، وصیت هم نه ده کړی، تا حج وکړو د هغه غاړې په خلاصه شوې. نو چې وصیت یې په فدیه نه ده کړی، تا فدیه ورکړه، نو امام احمد صاحب انشاءالله چې خدای پاک په غاړې په خلاصه کړي چې بنده په بنده شفقت وکړه، نو الله خو ډېر رحیم ذات. مجموعة الرسائل د ابن عابدین صاحب د شامي ملا یوه رساله ده په دغه حیله د اسقاط باندې. هو دا خبره خود شته چې شرایطو لحاظ شته پکې، چا دوره کې چې کیني مسکینان به کیني، دا دوره کې چې چا ته شی ورکوي بیرته یې ورکوي، مسکین چې د فدیې د زکات مصرف یې داسې څوک به کیني. بل په ورکولو کې به فسخان نه وي مطلوب چې هسې استهزا کوي، تملیک به مطلوب وي، تملیک به مطلوب وي، هغه ته په ملک باندې ورکول. بل وارث خپله د مړي وارث به ګرځوي، یا به بل ته توکیل کوي چې ته د ما د طرف نه وکیل یې، او توکیل به هم توکیل عامه وي چې دا څومره حیله ده ټوله کې ته وکیل یې. داسې نه چې هغه ملا ته شی ورړي ورې کړي، لکه دایمت خلک څه په خوله مله ویل میل شی نشته، ورې کړي ملا ته وکیل کړو، ملا خو یوه سړي ته ورکړه، یو نه بیرته قبض کړو، وکالت لاړ ختم شو، دوم ته بیا نشي ورکولی. خو چې اجازه وي ورته چې ته د دغه وکیل یې، نو دا ټولو کې دا وکیل چې توکیل عامه شي، خو د هدایه مسلک د وکیل بیا بل څوک هم وکیل کوی شي او بار بار هم توکیل کړی شي، نو ورکوي یې بېرته یې تر اخلي. دی کله دلته وایي چې دا خو بیا رجوع ده په هبه باندې، رجوع ده په هبه باندې، شاید یې ور وبخه مسکین ته بېرته د لاس ورته نیولی رجوع ده. دلته هم جواب دا کړی ده
مفتی صاحب الحاج کې لیکي دا رجوع بالهبه نه ده، دا طلب د چندې د مړي لپاره. دغه سړی یا دای مطالبه تر وکړي چې بیرته یې د مړي لپاره ته شفقت وکړه، چنده څه کومک را سره وکړل، یا د دې طرف نه مطالبه ده د مړي لپاره، ځکه په مړي غاړه په یو نه خلاصېږي، یا د یو سړي د طرف نه بیا تبرع ده په مړي چې هغه وایي چې بس ما تا ته بخلی بیرته یې تا په من کې داخل شو، بیا یې ته ورکړې، هغه بل بیا درته وایي چې استاد په د مړي شفقت وکړه، ده ته دې وبښه، هغه بیرته په مړي شفقت وکړي چې ما بیرته تا ته بخلی، بیرته یې تا په من کې داخل شي، نو دغه لږ روپۍ دي خو بار بار وګرځي. مثلا 100,000 روپۍ دي، دا د 100,000 روپۍ د ټول منظور کې پاره پکېږي، مثلا د 100 المنظور په یو ور د دغه یو څه چې ورکړي د 100 المنظور غاړې په خلاص شي، هغه بیرته تا ته درو بخلی چې بیرته یې د دې لپاره درو بکې، ته یې د دې لپاره قبض کړې، په دا بیرته راکړ چې تا قبض کو، بیا د 100 المنظور غاړې په خلاص شي، په ځکه دواړه طرفو ته بخله د مړي لپاره ده. بیا چې ته بل ته بکې هغه د 100 المنظور لپاره پیدا شو، هغه بیرته تا ته بکې د 100 المنظور لپاره پیدا، دغه حیله علماء وضع کړې ده. دی په خپل خیر او خیرات نه مني، په بل هم نه لوري. اصل اکثره د دغه عقیده دا ده چې دوی مړي ته ثواب شته نه، د تا د عمل ثواب ورسېږي نه، نو اجر فضول ده، هغه خبره ښکاره کوی نه شي، ځکه هغه په حدیثو کې ثبوت لري، ځکه بعضې ځایو کې تصریح دی په دغه کتابونو چې سړی وګوري تصریح کې چې مړي ته د تا خیر او خیرات هېڅ هم ثواب نه رسېږي، هغه خو جماعت شو، هغه په ژوند خو دې قایل نه دي چې په مړي ته په قبر کې عذاب شته یا راحت شته، په خو دې قایل نه دي، و چې د مړي راحت نه مني، د مړي عذاب نه مني، دا خلاف وي دغه لپاره ده چې د قبر تکلیفونه به خلاص شي، نو یې چې نو دا څه فایده ده، خو فضول خبره ده. یو وخت کې موږ یو ځای کې جنازې ته تللي وو، بیا هغه خلکو رواج دا و په دغه ورځ باندې مړۍ یې کړې ده، خیرات د جنازې د وړلو نه مخکې دلته مړۍ وخوړه شوه. د یو بنوسۍ قاري ده، زموږ په مدرسه کې استاد ده، دی غلی ناسته مړۍ نه خوري. ما یې چا نه پوښتنه وکړه دا ولې نه خوري؟ وایي ویې چې دا خو ناروا ده. کله چې ادرې ته لاړو دغه خلکو پاسبانو عادت دا و، د موږ بعضې خلکو رواج و د کفن نه چې څه شی زیات شي هغه خلکو ته اچوي، دا ملایانو ته چاته د جاینماز په شکل بدرېږي. بعضې خلکو رواج دا ده چې دا روغ جاینمازونه یې راوړي، دغه اچوي. بعضې علماو ته دا یو نوع صدقه ده هغه ته کوي چې دلته یې جاینماز واچوه، دا روغ جاینماز هغه یې بیا واخیست. چې را روان شو نو ما ورته ویل قاري صاحب مړۍ ناروا وه، جاینماز بیا چېرې روا شوه؟ چې مړۍ ته د شوق نه کېدو موړ مې نه ده خوړه، بیا د فتوا دا ورکړه چې ناروا ده، جاینماز بیا چا ته روا کړو، خو دا هم هغه حکم ده، که یو وار یې مړۍ ناروا وي خو جاینماز یې ناروا ده، که یې داسې وي چې جاینماز یې روا وي خو بیا خو یې مړۍ هم روا ده، چې هغه ګټه وه هغه یې قبول کړه. یو بلا و په دغه بیا ردونه کول چې دا چا به د موږ لاسونه مچول، په دا ډېرو خلکو خو دا خبره وو چې اور بل شي چې زه تر دغه غټ نه لایم، د ده خلک لاس مچوي دی ما یې ولې نه مچوي؟ دغه نه ګوري چې عزت خو د خدای په لاس کې ده. نو طالبانو ته دغه ته ویل دا بدعت مه کوئ، دا ناروا ده، دا مه کوئ. دا خبره څو نفرو ما ته وکړه چې وایي کړه، ما ورته ویل چې چا ورسره شروع کړي، د ده لاس مچول شروع کړي. یو وار چې چا لاس ورمچ کړو ما دا ناروا ده، خو وروسته چې شروع شوه ذاتي بیا پرېښوده فتوا چې دا ناروا ده. نو ما دې اوس څنګه شوه چې د بل لاس ورمچول ناروا و، و چې د ده لاس مچېدل شروع شو، عزت پیدا شو، بیا یې سترګې په پټې کړې. څنګه چې افغانان ډېر ښه خلک دي، د علماو ډېر قدر کوي، بیا یې دا ویلې داسې افغانیان ډېر ښه خلک دي، د علماو ډېر قدر کوي، چې د لاس نه ورمچوي بدعت ته ناروا ده، چې د لاس ورمچوي بیا ښه خلک یې تاسې د علماو قدر کوي. نن سبا اکثره خلک داسې دي، دین یې د خپلو خواهشاتو تابع کړی، حواس خواهشاتو تابع، چې د خواهش کې پوره کېږي هغه روا ده. زموږ استاد ته د خواجه خان محمد صاحب خلیفه د شیخ الحدیث ته الحمدلله مولوي ګل حبیب صاحب، بل مولوي صاحب ده مولوي صاحب شرف الدین بهترین عالم د هغه مو شیخ الحدیث ته زه تعریف کوم، د شیخ الحدیث و تر دغه مولوي صاحب نه مشر و ډېر او بهترین عالم و، په ټوله کوټه کې تقریبا امتیازي عالم و. شانداره کې چې دی فارغ کېدو ګیره نه ورغلی،
بیا په اول کال کې شادره کې شدای مدرس کړو جامع ورکوله یو بل ملا په نفس بوج وای الګ ته جامع ورکړي الګ ته جامع ورکړي دا خبر شو ته چې جامع په جوش ویل شاره جامع ډیر طالبان وای په جوش به ویل بیا به دا خبر وکړه چې الګ بولی خلک په دا مطلب نه پیډو څه چا څه نه تر کړو دا څه ویه مولوی سبق ویې بیا په اخر کې چې الګ بولی وای دایم الګ بولی املای دا مولوی شرف الدین صاحب ته وای ورغلم په یو مسله کې مې څه نه تر کړه چې دا جائز کا روا ده که ناروا ده مولوی ګل حبیب صاحب ویل وای دا راته ویل چې مولوی صاحب نن سبا د روا او ناروا خپل معنا نه ده پاتې چې چا په چې لاس باشي روای ذاتي بولی چې نه یې واچې نه یې په بر ناروای بولی چې واچې بر شو بیا روا ده چې واچې نه یې بر بیا ناروا ده موږ تاسو یو مثال درکوم د الیکشن کې ملایان درېږي انتخابات ته کامیاب شي هغه وان څه کوي چې ولاړی په د ملایانو کې اسی یو مثال درکوم کامیاب شي پندونه بیا چې د کوم ملا خېټه نه پټه کیږي هغه ته شاید ورکی دای د تیرادونه شروع کی د بیت المال حق پوری دته د بیت المال په موټر کې دا سفر چیرې روانه چې دغه خپل شخصي کور ته په بیت المال په موټر کې دي پلانکای چیرې روانه پلانکای چیرې روانه دا پیټوي چې بل کال ته بیا دغه مولوی صاحب چې دا ډېر دونه په بل کې چې دا کامیاب شي بیا په یو شل کوړې دا استل کړی بیا هغه پیټوي ورشي چې ما په اته دا پیټوا ورکوله چې دا ناروا دی اکثر خلک په دغه عنوان باندې چې مزاج موافق تعجب یو اول کړه وشو د مدرسو حالات خراب شو یوه مدرسې جلسه پرې کې و نو به نه د تاکلم طالبانو ته دا ویلو د سربندۍ په وخت کې جلسه پرې کو موږ هم ورته یو څه پیغه کال نه ورغلو جلسه و نه کړه طالبانو ته دا ویلو چې دا جلسه جوړول د سربندۍ په نیم باندې دا بدعت بجسنه جوړو ما ته طالب علم سبحان الله څومره د حق نصر کې پټېدان د دیش کاله د سربندي کړه نو بدعت سکاله چې بمبار دار د بدعت شو او دغه فهم نه د چې کال ته بیا د امر ژوندۍ وي بیا به بیا د سربندي کم جلسه به جوړوم بیا به په کومه خلک خلکو ته فتوا ورکوم چې سکاله بیا بیرته راوښو نو نن سبا بعضې داسې ملایان دي چې فتوا د لاس سره نه په جوب کې تیاره ګرځي دا بدعت ده دا شرک ده چې سبا دی په لګي بیا کتاب کې لیار ورته پیدا یي هغه چا ټوکه کړه وای ملانا چا صبر وړی امانات کور ته صبر وړی لړکی په ماته صبر مات شوی بیا ملا ته ورغله پیټنه ترکی د ملایانو خبر کوم دا امیان د خوشاله چې ملایانو پرېږدي چې ملا ته ویل دي دا سړی چې یو شی چې چانه امانت یې سي او هغه امانت بیا تلف شي تاوان شته تو نه چې په دې طریقې هغه شي استعمالي لکه هغه کومه طریقې دي استعمال چته چې بیا ختم شي نو تاوان نشته ځکه یو ظلم نه کړی هغه خو اجازه و چې مثلا د دور ته له کاسه باید تاسو ورکړه امانه مات شو دول د کتاب وګوره چې ثبات شو وای کتاب کې مې پیدا کړ چې اعتبار مې نه تاوان د نور شان تاوان نشته خو د عربي د عربي و په صبر کې تاوان شته اصل ارلی بشتا خدایم دې په خپل رحم کرم سره اصلاح تکبیر د کمالات یقین خبره د امتحان ډیر مشکل ده ګوره انبیاء باندې امتحانات څومره مشکل راغلي شاته وخت امتحان د الله تعالی به څنګه کې راوستلای داوود علیه السلام نو ویلې سليمان علیه السلام نو ویلې امتحان به ځان ته نه غواړو خدایم دې په ګناه وسیکینه دا به غواړو د عافیت ژوند مده خدای نصیب کړي چې واس پیدا شو د حرام نه ځان ساتنه بیا ډیر مشکل د حرام نه بیا ځان ساتنه ډیر مشکل ده کفر د کمالات بیا وستر کې په پټي عوام په څه خدای ورته هغه ځان په دغه لاسي چې زه امیم او په ملا سره داوا شو د ملا پلار هم نشو سره کېده بیا د څه کټ قاضي وي او خبرو کې بیا تر ملانا د غټ قاضي وي خو په دیني نقصانو کې چې څورته مو کو نه امیان په څه نه پیګو مخکې ټول په څه نه پیګي شپږ کال د اسلام کې تیر کړی دی په اسلام کې دی نه ته تر څه په دغه نه خبر چې دا ناروا ده
موږ نه امیانې موږ په څه پیږو ته تر اوسه په سود نه پیږې ته تر اوسه د غیبت په دروغو نه پیږې د لمانځه په نقصان باندې نه پیږې د روژې په نقصان نه پیږې عذر دا کوي چې موږ امیان یو د امیتوب عذر ده په شریعت کې خو به هر تقدیر الله وی وخذ واخله بيدک فلاس خپل خپل سنیو ګان جارو چې سل کړ کې ولري فطر به ویل وکبیغه باندې ولا تخنص مدان حارس کوا ان وجد صابرا پیدا کو حضرت داود ایوب علیہ السلام ثابت نعم العبد انه اواب دیر تبندو او ذکر رجوعون کده طرف دی الله تعالی واذكر عبادنا یاد کړي موږ بندگان ابراهیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولل ایدی چې ټول خاوند دي خلق اعمال والابصار خاوند دي بصیرت او دلیدلو خاوند دي لاسونو ایدی ظاهر لاس ویل کیږي خاوند دي لاسو او دي ابصار معنی دا ده چې اکثر کار پلاس کیږي د نیکو اعمالو خاوندانو او د بصیرت او د علم د پوهې خاوندانو ان اخلصناهم بخالصه ذکرتا موږ خالص کړي ودی په خالص خوې سره په ذکر یادولو د کور د آخرت سره خالص موږ ګرځولي وو په یادولو د دار د آخرت سره نبی رسول الله وشار سره هغه ده چې نفس ذلیل کی او د دوی ژوندۍ لپاره عمل کوي چې قیامت ژوندۍ ده دا بیاقل انسان ده چې کی ګناوي او خدای ته تمنا به د جنتو لري چې خدای غفور رحیم ده انبیاء او مخالف ګرځولي په دار د آخرت ډیره توجه دار د آخرت ته ورته وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار بشک دا پیغمبران و په دې مخ باندې لا هغه ورکړه شو بهترینو خلقونه واذكر يا اسماعيل عليه السلام وليسع عليه السلام وذل كفل عليه السلام وكل من الاخيار چې دا ټول جملې دي هغه غوړه بندگانو نو وان للمتقين لحسن مآب بشکل فرض فرزګارانو کزای دي ورتلو د په آخرت کې شي دي هغه جنات عدن جنتونه دي همیشه استوګنې دي مفتحه لهم الابواب حال دا چې تل په پرانستلې وي د دوی لپاره دروازې د جنتو متکئین تکوین کی بوینات په فيها په دغه جنتو کې يدعون فيها بفاكهه وختنه بقیدې په میوه سره کثیره ډېر او شراب او د چکلو سره مخکې مونږ ویل ګورې چې جنت کې جزاء ته حاجت نشته لوګې نه ماړی نه خوري فاکهه د صرف خوان د خوان او لګنه کډیرا چې دا نفس اشتیا راغله شو پیدا شو چې را درته مې اوس پړلې وای سبحان الله وی به دې څه خادمان یو میل انداز تخان ورته کور کې یو میل دا باندې تقریبا او یا زره قسمه خوراکونه ورته تیار شي خدای په دغه انسان ته د ټولو دنیا سره طاقت خوراک ورکړي پیغام به خوري نه جوابي چې تکلیف تا نه قبض تا او نه مې دې خرابې ځن شته یو شی هم نشته دا به خدای دې متعدد ورکړي او چې کله شای شراب وچکا شودي وچکا وبو وچکا شات وچکا لکه دانن سبا چې شربتونه د باندې پاره چکی هغه د باندې د پاره چکی وعندهم قاصرات الضرب او وی په پنځه دې باندې خځه بدون کې د خپل سترګو په خواندانو چې تر خپل میړه ته وګوري بل چاته نه او اطراف همزوري په وی دې خپل میړو سره یا خپل مابین خزه بوي ګوره د خوشاله هغه غټ نعمت جنت ته ذکر کی خزه بوي چې صرف خپل میړه ته ګوري بل چاته نه ګوري هغه خزه چې خپل عاشق خپل خاون عاشق شو دی بل چاته تعلق نه وي خو ژوند دې سړی دې څه کې سره برابرۍ او دا چې په بازارو کې ګرځي تاسو نه کځوانان ویني دنیاداران ویني اخر به د نور خلق سره مینه او تعلق پیدا کیږي بیا د خپل میړه کامل اطاعت کوي ځکه محبت یو ځای شو په ډیر شو چې خپل میړه عاشق شو قیامت کې به سړی په خپل ته عاشق وي کله به خپل میړه باندې عاشق آیا وکړه چاره تکړه خو سړی دا د خپل غږېدلی و په کابل ته مې ښځه د ځانه سره بوتله چې بومې تله هلته چې شناخته خلک نه یې
ښه ځوانان ووینم نو ښځې ته اوچت ویم چې مخ پټ کړه چې شنخته دي مخ پټ کړه چې د هزارګیان بازارګیان او دغه بېکاره خلک یې زور ته یم چې اوس څوک نشته ورکوره په ټول بازار مې وګرځوله تر ځان نه مې ښه سړی په ونه لید چې ګورو ته کله راغلو ما ورته ویل چې کاته ته خدای چې ما نه دې ښه سړی په دا ټول بازار کې ولید ویل چې نه ما ورته ویل چې که نو داسې سم ژوند کوه اوس نو د نورو خلکو نه د ښو ځوانانو نه یې سترګې په پټولې او د هغه بېکاره یې پرېږده په قیامت کې به ښځې صرف خپل خاوند ته ګوري بل چا سره بې تعلق نه وي نو دنیا کې مې ښځو دپاره خدای چې ستر حکم کړی وجه یې دغه ده چې صرف د خپل مېړه سره یې تعلق دي بل چا سره یې نه وي چې ګرځي په دښتو باندې د دنیا د خلکو سره تعلق راشي بیا به یې صرف د خپل مېړه سره تعلق نه وي او دومه خبره د یو جنتي به یوه ښځه نه وي ډېرې وي دا ټولې ښځې به په خپل منځ کې یا سره همزولې وي په خپل منځ کې مثلا ټولې 10 کلنې د جنت عمر یا 10 کاله ذکر کېږي بعضې روایتو کې یا 30 کاله چا د ښې ځوانۍ عمر ده ټولې ښځې به داسې وي داسې نه چې یوه کې زړه ده یوه کې پیغله ده نو طبعا د زړې طرف ته به یې زړې شوق ډېر نه وي دا پیغلې طرف ته به شوق وي بله به بیا هلته خفه یي په جنت کې خفګان نشته نه ته خدای خفه کوي نه سړی نو ټولې به همزولې په خپل مابین کې یا به همزولې د خپلو مېړو سره همزولې یو سړی په پټه کې واده یې ورته کړی و وروڼو په هغه ښځه ګمان کوم زړه واده یې کتلې نه وه نو دا ځوانانو به چې ټوکه پکړه په دا سړي باندې غږ وکړو چې د شیخ زویه اکه د شیخه وه باید د شیخ زویه نو موږ خو نن سبا کله داسې واده ورته وکړي چې مور په ځای وي کله یې د مور په ځای او کله یې د لمسۍ په ځای خلیفه مبارک ته سړی راغی سپین ږیری نو خلیفه مبارک ته ویې چې خلیفه صاحب زه ناجوړه وم ښځه مې هم ناجوړه وه نو ما ویلې چې ګاینډې وخت نه تېرېږي ګاینډې به مې سبا خدمت نه کوي دا ښځه مې مریضه ده زه به یو بل واده وکړم خو ما دا خیال و چې د خپل عمر موافق داسې واده به وکړم هغه مور او پلار یې ډېر ښه خلک وو مسکین و دی خو موړ و دوکاندار و نو پېغله جلکه یې راکړه و چې راکړه بېګام چې نکاح وتړله زه نکاح وتړله چې کله زه کوټې ته ورغلم دا جلکۍ چې زه ولدم نو په زوره یې نارې کړه چې د خدای دپاره د نیکه په ځای مې یې ما ته مه راځه د کور ګایندو مې زمانو مې دا نارې اورې د خټ په خټ شروع د ټول په کلا کې ولاړ دي دا هلته نارې وایي چې د خدای پاره د نیکه په ځای مې یې اوس داسې تعویض راته وکړه چې ما سره محبت پیدا شي تابع شي خلیفه مبارک ورته وخندل وایي اوس خو دې کړي اول سړی داسې نه کوي چې د ځان د سویې نه دومره ډېر کشف جنکۍ کوي خو چونکې د ښځو د مېړه اوس په راغلي د دوی په منځ کې د محبت تعویض جایز ده مولانا اشرف علي تانوي صاحب یو تعویض لیکلی زه یم بعضې ځای کې چې د ښځو مېړه نه سره پرېږدي ورته وایي کوم خدای ما ډېر مصیره کړی او ترکه یې نه نو دا تعویض چې اوس جایز ده درته وبې کړم چې خلیفه مبارک په تعویض شروع شو تعویض ورته کوي چې د ښځې محبت ورسره پیدا شي دا یې څه ورته خلیفه مبارک ما سترګو نظر هم څه کمزوری ده دا چې کوم شیخ دې ولیکه بیا ورته یې صاحب ملا مې هم څه خوږېږي ګونډې مې هم خوږېږي په اخر کې ورته یې څه د سوزاک تکلیف هم لرم نو خلیفه مبارک ورته خاندل ما داسې مشکل راغله چې اوس سړي نیولی وای کپ کې ختلی وای دا خو نو ته روغ یې ښځه دې مریضه ده بل واده کوي دا یې روغ ښځه مې مریضه نو ما ویل سبا به مړه شوې ما خدمت څوک نه کوي سترګې یې کار نه کوي ګونډې یې کار نه کوي ملا یې کار نه کوي سوزک مرض ده اوس یې په تعویضو اصلاح کوي نو دنیا خو داسې ښځې دي پلار او مور روپۍ ته ګوري ډالر ته ګوري نور سړي ته نه ګوري کله لمسۍ نیکه ته ورکړي مخه ما چې دوم واده وکړ بیا یو سړی ده لمسی د اولاد چښتن د کړوسۍ چښتن ده دغه غټ غور نیکه نوی واده وکړو پیغله جنکۍ 14 کلنې وکړه بیا نو واده چې تېر شو دغه لمسي یې موږ ته ماړۍ وکړه لمسي یې مدرسه کې ماړۍ کړې ته د استادانو خلیفه صاحبانو ته ځان ته چې هغې ورځ واده و ماړۍ ونه وکړه نو په واده کې زه یې راوستم ماړۍ ته موټر کې چې راسپاره شو نو ما ورته ویلې چې شیخ واده هغه د ماړۍ ده
وایي امریکا ته چې واده کړی دی زه ماړی مې د استادانو څخه ګوتې کړی ما داسې ورته خندل ما له ما خو وارخطا و چې زه لوی یم واده مې وکړ دی او لوی عمر یم کشره مې وکړه چټر مې کم کړی بیا خو نه ما ورته نه ده خطا چې هلته لاړم په مجلس کې خلیفه صاحبانو مو دغه ټر نیکه چې راغی دا ټوکه مې بیا وکړه یا راته څه غریب هغه اوس ګورئ د کړوسۍ چښتن و کړوسۍ لمسۍ نه د کړوسۍ چښتن و خو روپۍ یې درلودې د غم روپۍ وې او هلته هغه خلکو یتیمه جنکۍ ورېره ورپاتې وه 14 کلنه وه که 14 کلنه جنکۍ ورکړه ده دومره سپین ږیرې ته نو دوی ژوند به څنګه د داسې سپین ږیرو د داسې جنکۍ سره برابر شي لهذا شریعت دا وایي چې هغه څوک چې د ښځې حق ادا کوی شي سپین ږیری پیغله کړی شي داسې نه ده چې نشي کړی نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې 55 کالو د عمر حضرت عایشه صدیقه د 9 کالو چې اول یې کوزده کړه دی تقریبا د 53 کالو او دا د 6 کالو که د 52 کالو دی خو هغه د مشر سړی دا کشر جنکۍ وکړه خو حق ادا کوی شي چې زیاد نه راځي د حق یا هغه جنکۍ په دغه راځي وي چې زه د دغه سړي سره صرف د خدای د رضا د خدمت لپاره یم یو خلیفه صاحب ماته یو وخت کیسه کړه دی د دوم واده په شوق کې هغه زوړ واده مریض و بیا چې مړم شو نو یو چا نه مې جنکۍ غوښته یو سړي دوچنده بیه کړه لکه مثلا نن سبا رواج په قوم کې 3 لکه او 10 لکه راته وګورئ هغه جنکۍ په ګودر نورو د ما پورتې ته وایي ویلي وو د ما پورتې ته خلیفه صاحب ته ووایه نورې ښځې هم شته چې زه دومره نه ارزم دومره ډېرې روپۍ نه ارزم ګوره چې ومې نه کې به دومره روپۍ وایي بلې جنکۍ ورته وویلې چې نور خو دې خوښ ده خو په ده دې وزړه سواتې چې دومره ډېرې روپۍ هغې وایي دې ویلې چې و خوښ نه ده وایي ده ورته خو ژړې ژړې زمن لري وایي زه پوهېږم چې ژړې زمن لري خو زه په دغه ځای به خوشحاله یم چې په قیامت کې خدای ما دې ده سره یو ځای کړي قیامت کې ښځه د چا سره یو ځای وي د مېړه سره د پیغمبر ښځه به د پیغمبر سره یو ځای وي حضرت عایشې صدیقې حضرت فاطمې ته نه وویلې ځکه د پیغمبر لور یې خو په قیامت کې به زه د رسول الله سره یو ځای یم ته به د حضرت علي سره یو ځای د پیغمبر علیه السلام مقام جګ ده که د حضرت علي صاحب څوک چې عقل ولري هغه جنکۍ ویلې زه په ده خوشحاله یم په دا پوهېږم دی مشر ده د ژڼو زمنو خاوند ده خو که ما دا یې وکړي ما دپاره دغه لوی سعادت ده چې خدای پاک په قیامت کې ما د ده سره یو ځای کړي د ده پر رتبه کې زه راپورته شم نو چې په خپله راځي یو که پروا نشته اما د قیامت ښځې د جنت ښځې هغه د مېړونو سره همزولې وي مشرتوب او کشرتوب نه وي نه مېړه ډېر تر سپین ږیری وي نه ښځه ډېر سپین سرې وي نه کشر مشر سره همزولې وي هذا ما توعدون اليوم حساب دا هغه څه چې وعده یې کولی کېږي د ورځې د حساب سره ان هذا لرزقنا ما له من نفاد دغه د جنت نعمتونه دا د موږ رزق دی دغه دپاره هېڅ خدمت ختمېدن نشته هذا د مطیعانو و چې دا څوک چې خدای تابع وي هغو ته به الله داسې نعمتونه ورکوي وان للطاغین لشر مآب او بېشکه سرکشه انسانانو ته بیا بده مرجع ده جهنم د یصلونها چې ورننوځي به دغه جهنم ته به بئس المهاد ډېر بد بستر ده دغه بستر د جهنم فلیذوقوه هلته به ورته ویل کېږي وڅکئ اوس دغه اور حمیم ګرمې اوبه دي وغساق زوې نونه دي چکاک به یا جوش اوبو یا به د جهنمیانو نونه وي وآخر من شکله ازواج او بل قسم عذاب وي نه قسم د اخر عذاب نه قسمه قسم یو نه قسم عذابونه نه دي نونه قسم عذابونه د جهنم دي هذا فوج مقتحم معكم دغه یو فوج د تابعانو چې ننوتونکی د تاسو سره اے مشرانو اول جهنم ته د کفر د عیان وربلل کېږي ثم لنازعنا ایهم اشد على الرحمن عتیا اول به د غټ رد کافرانو نوځي بیا به هغه اتباع چې ورننه باسي نو ورته ویې به دام د تاسې یو ډله ده چې د تاسې سره ننوځي هغه به ورته لا مرحبا بهم ښه راغلاست نه وي دوی ته انهم صالوا النار بېشکه دوی ننوتونکي دي اور د دوزخ قالو هغه کشران به ورته وي بل انتم لا مرحبا بکم تاسې ته دې ښه راغلاست وي انتم قدمتموه لنا تاسې دغه عذاب موږ ته رامخته کړی و فبئس القرار ډېر بد ځای دی ارام د دغه دوزخ قالو تابعان بوي ربنا من قدم لنا هذا چا چې خدای دغه کفر موږ ته راکولی ده موږ ته دا بد عمل راکولی ده رامخته کړی ده فزده عذابا ضعفا فی النار ورزیات کړي دته عذاب د چرګو اور د جهنم کې خدای دغه حکم ته د ډېرنه ایستلی و وقالو
مشرکان به خپل منځ کې سره ووایي هغه مسلمانان غریبان چې په دنیا کې د پسندونه په ویل لکه حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال چې ضعیفه مسلمانانو پورا جامع هم نه درلودې، دوی به چې لیده پسند به وویل. دلته به جهنمیان په خپل منځ کې سره وي هغه خلک چې هغه موږ ډېر په سپک نظر ورته کتل هغه چیرې دي دلته په جهنم کې خو موږ یې نه وینو که شته خو د موږ سترګې ترکه کېږي. وقالو دی وی مالنا څه دې موږ لره نه را رجاله چې موږ نه وینو هغه خوار طالبان كنا نعوذ من الاشرار چې موږ دې بلند شریرانو نه اتخذناهم سخريا اي موږ دې اج بسخريه کړې دې لایق د جهنم نه و هم ازاغت عنهم الابصار کوي سترګې ترکه کېږي دي خو په جهنم کې خو ویني نه. ان ذلك بشکدا مشکوره کتا لحق تقاتل اهل النار فحق پرېچا جګړه کول د دوزخیانو په خپل مابین. قل انما انا منذر تو يا رسول الله خدای پاک دې چې دوی ورته وما من اله الا الله الواحد القهار نشتا او مفعول خدای پاک الا یو الله دې واحد قهار ده رب السماوات والارض رب اسمانو دې ذکر ده وما بينهما ما بين اسمانو دې ذکر ده العزيز الغفار غیر غالب ته تنفيذ احکام او حکم پیدا دي ګناو. قلت يا رسول الله دا خلقته هو دا قران نبأ عظيم یو خبر غټ یا د عذاب خبر غټه وانتم عنهم موردون تاسو دې دونه مخکردون کې ایمان نه پراوړی. ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يقتسمون نشت مال راځي قدر علم گویا فاغه ټولې چې ډېر کوټ دي ملائکه و کله چې دې جګړه کوله په شان دي آدم علی السلام چې آدم علی السلام الله پیدا کوو چې زه خلیفہ په ځکه کې پیدا کوو زه د علم نه لرم چې ملائکه و څه ویل په وخت کې ان یوحى ما ته وحی نه کېږي الا الی ما ته الا مگر د دې خبرې چې انما انا نذیر مبین زویره ورکوونکی ښکاره یم. اذ قال اوس نو هلته خو زه نه وم خبرې چې اوس درته کوم خو معلومېږي چې واحد د خدای پاک د آدم علیه السلام د پیدایښت نه مخکې خبرې چې ملایکه و د الله په منځ کې راغلي دي خو چې څوک لږ عقل ولري دا خو نه د سترګو لیدلی حال ده نه د غوږو اورېدلی حال ده چې سړی وي چې خو لیدلی دي دا خبرې کوي یا د چا نه اورېدلی دي خو معلومېږي دا په وحی الهي باندې د علم ده. اذ قال ربك یا تا وخت ویل رب تعالی الملائکه ملائکه ولرا اني خالق بشر من طين زه پیدا کوونکی یو انسان لره خټنه پیدا سویته کله چې ما برابر کو خالق دې ونفخت فيه من روحي او ما بوکره په دې کې روح خپل فقعوا له ساجدين تاتي بريوزي ده سجدا كونكي فسجد الملائكه كلهم اجمعون سجدوا الملائكه وطول الى ابليس بكرمنا ابليس استغفروا لوی وکړه استغفر لوی وکړه وکړ من الکافرین او فعلت الله چې په فعل الله جمله د کافرانو نه قال الا وتقول يا ابليس اي ابليس ما منعك چې منع کړی ان تاسو د سجدا وکړي ما خلقت بيديه هغه چا لرا چې ما په خپل قدرت بلا کیف سره پیدا کړی استكبرت اي لوی دی وکړه هم كنت من العالين کيه د غټ رتبه خاون خبيث ته په جواب کې وته قال انا خير منهم زيم عالي تردنا خير يم بځای امر د خدای پاک ما ته وکړ چې اوس کو بځای سړی ته ما ته وی چې تاسو وکړه ولې ز خیر خلقتني من نار دې پیدا دې او نو خلقته من دین دې پیدا لري خټنه قال اخرج الله ورته اوزا فخرج اوزا منها دې در جنتنا یا دې دغه ملکی صورت نه چې د ملائکه په سر کې ګرځي دي فإنك رجيم رسل شوي وإن عليك لعنة بشك فتابت لعنة ماذا إلى يوم الدين تر ورځ د جزاء پورې چې ورځ قیامت قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون دغه ابلیس ویل اے خدای پاک ما ته مهلت راکړي ترې غوړه چې بیرته داخله مړي راپورته کیږي د قبرونه قال الا وتيل فانك من المنذرين تر جمله د مهلت ورکړې شوې الى يوم الوقت المعلوم تر اول شپې پورې قال ابلیس لعن ویل فبعزتك چې زه ژوندی یم نو د ماده د تا په عزت قسمي له اغوینهم اجمعين چې زه به ګمراه کم دا بندگان دي تا ټول الا عبادك منهم المخلصين مگر نه هغه بندگان دي تا چې خلاص کړي شوي دي د شرک او د عصيان او د کفر نه چې مسلمانان دي قال الا وتعالى فالحق خبر حق ده والحق اقول او حق يا يمزه هغه څه ده هغه ده لامل ان جهنم اذا بقى مقعدك دوزخ منك دتان ومن من تبعك او دي غچانه چې دتا په تابعات کړه منهم دغه انسانانو نه اجمعين ټول
قل صورت يا رسول الله دا خلق ما اسالكم عليه من اجر زنا غواړم د تاسو نه په دغه قران بیانولو په تبلیغ باندې څه اجر وما انا من المتکلفین او زنا یم له جملې د متکلفین نه چې علم نه لرم او بے ضایع خبرې کوم تاسو دا معنی چې ځان جوړوم کوي ما انا من المتکلفین ځکه متکلفین نه یم چې ځان توجیهات تک ما ته وحی کیږي علم د هغه ته بیان إن هو نزل القرآن إلا ذكر للعالمين وقد ذكر للمخلوقات دفارة ولا تعلمون نبأه بعد حين قسم دا کوئی بشي تاسي خبر دي دغه صدق پر احتیاج دغه قرآن باندې ورته صحیح نه سوخت چې قیامت شي بیا به دغه قیامت کې قرآن دي خبر ورکیاتو به الته د ثابت شي بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم دا سورة زمر ده مکی سورت ده تو پنځوسم تر پنځوسم څلور پنځوسم دا آیتونه مدني دي مجموعه پنځه اویا آیات ده اته رکوع د لیکلو په اعتبار نه درشم او د نزول په اعتبار پنځه نویم د سورت سبا نه ورته نازل ده بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب عليك ذو القرآن عظيم شان رسول الله بعد من الله العزيز الحكيم لا طرف د خدای پاک نه چې ډیر غالب او حکیم ذات إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق مغنازل کړه د تاسو د قرآن په خبره د خدای پاک په حق سره فعبد الله عبادت کو دي الله مخلصا له دین په دې حال کې چې خالص کول کې د الله رضی دین پر شرک میں ریا میا هیڅ شی باندې نشته الله خبردار لله دین الخالص الله لرا هغه دین ده چې خالص سمانه چې خاص خدای د رضا دی پر هغه دین الله قبول ده چې خالص لله نه وي ریاکاری وي کې شرکیات وي چې دغه عمل خدای په تقبل نه ده والذین اتخذوا من دونه اولیاء هغه کسان چې نیولې د غیر د الله نه نور خدای ما نعبدهم او دا وی چې موږ د نور خدایانو عبادت وکړو الا خو کوی دې لپاره ليقربنا الى الله زلفا چې خدای پاک ته ورنږدې ان الله يحكم بينهم الله په فیصله وکړي دې ما بین کې په ما هم په اختلافون په څه کې چې دې په کې اختلاف کوي ان الله لا يهدي بشك الله هدايت نه کوي من هغه چاته هو کاذب چې دروغجن وي کفار ناشکر وي دې خدای ته د ولادت نسبت کوي الله وی لو اراد الله ان يتخذ ولدا ک الله اراده کړی و چې ولادت ذات وی نسل صفا د بو پر کړو مې ما یخلق دې هغه څه چې پیدا کړی دې ما هغه تو کې شاء او جوړ تفاقش مما يخلق وای په دې کې تنبیه ته په دې باندې چې اولاد نشته ولدي الله نه سوا چې څه دې ټول مخلوق دي اوس مخلوق د خالق سره برابر کېدای شي اولاد د پلار سره برابر وي اولاد د پلار سره برابر یو چې پدې وي اوس د الله نه سوا ټول مخلوق دي چې ټول مخلوق دي د خدای زوی ذات کوم نه شو مثل لرینا جنس شتنه سبحانه پاکي د الله تعالی والله الواحد القهار طيبك يودا او ډیر غالب د پاتش باندې خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانونو زکه په حق سره يكبر الليل على النهار رانغاړي شپه په ورځ باندې او يكبر النهار على الليل او راتاوي ورځ په شپه باندې کله شپه لاندې کوي کله ورځ لاندې کوي وسخر الشمس والقمر الله مسخر کړی دی لمر او سپوږمۍ کله یجري لاجل مسمى هر یو تدې ترغه دې مقرره کړی الله هو العزيز الغفار خبردار د الله ډیر غالب او وکون کیزات خلقكم من نفس واحدة پیدا کړی الله تعالی تاسو یو نفسنا ثم جعل منها زوجها به پیدا کړی دغه نفسنا کده چې آدم علی السلام نه حوا انا پیدا وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج او الله نازل کړی دي نازل کړی څه معنا حکم نازل کړی چې دا د خراواجی ته څنګه چې د اسمانه یو غیر اپس کړی نازل کړی څه معنا حکم دي اتو قسمو حیوانات د مسعات تر وا کړی وای نر او کذا وا او نر او کذا څلور میګ نر او کذا شپږ دوزه نر او کذا اته دا اته قسم حیوانات دا خدای در تروا کړی دي منفعت لپاره او سودیم روا دي واکم روا ده او دا ګډي مړي د دې میګو په حکم کې دي او قومي کې دي غیانو په حکم کې دي او انزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج چې بیانونه ضرور جوړي يخلقكم پیدا کوي تاسو په بطون امهاتکم په خېټو د مېندو تاسو کې خلقا من بعد خلق یو پیدایش ورته بل پیدایش نه سرویش په منی وي بیا سرویش په وینې شي بیا سرویش په وګه شي بیا دغه نه بعد اډو کې شي په ظلمات ثلاثه په درې پردو کې د نعمت پیدا کوي د خدای یو خېټه ده یو پرده ده
دوم رحم هغه د اولاد د پیدایښت ځای ځان ته یو کور خدای پاک یو ځای کې جوړ کړی دی دوم هغه ده دریم پریوات لري پته چې الله هلته کنکۍ پیدا کوي هلته د ځینې حفاظت لپاره بله پرده پرتیره پشنه کوي چې دنه جدا کېږي لکه د حیواناتو هم لیدلي چې پریوان غورځوي دا مال چې پیدا شي نو په دریو پردو کې دننې الله سړی پیدا کوي او په دریو پردو کې دننې بیا روزي ورکوي شپږ میاشتې اته میاشتې هلته روزي ورکوي ذالکم الله د دغو صفاتو چې فتن الله د ربکم چې رب د تاسې ده له الملک دغه الله لره پاچاهي ده لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مگر یو دی ده فانا تترکون نو کوم طرف ته ګرځول شوي چې د بل چا عبادت کوئ او کټول کافران شي ان تکفروا کافران شي تاسو په خپله خوښه فان الله غني عنکم خدای د تاسو نه بې پروا دی د تاسو عبادت ته ضرورت نه لري خو ولا يرضى لعباده الكفر خدای پاک نه خوښوي خپل بندګانو ته کفر په ده خفه کېږي او ان تشکروا کله الله شکر وباسئ اسلام ایمان راوړئ یرضه لکم دا بیا د تاسو لپاره خوښوي ولا تجر وازرة نبو واخلی بار هیچ بر اخیستون که نفس وزر اخرى باید گناه دی بلچا ثم الى ربكم مرجعكم بیا خاص رب دی تاسو رجوع دی تاسو دا وینبئکم خبر بدر کی تاسو بما کنتم تعملون فاغت چې تاسو عمل کوئ انه علیم بذات الصدور بشک دا اعلی عالم دفاع خبرو دي سينو باندې واذا مثل انسان ضر کله چې ورسیږي او کافر انسان ته تکلیف تعارضوا یا خدای ته زارې شروع کی منیبا الیه رجوع کول کې دا یو خدای ته بیا بوتان ویر شي ثم اذا خوضه نعمه منه بیا چې کله ورسیږي دته کوم نعمت له طرف د خدای دې متعال نسی ما کان یدعو الیه هغه مخکې تکلیف چې د خدای ته زارې کې کول هغه دی ویر شي من قبل فقط وجعل لله اندادا وګرځي خدای لره نور شریکان یضل عن سبیله چې نور خلق هم د خدای د لارې نه واړي قلت اے رسول الله دا کافر تا تمتع بكفرك قليلا تګټ واخ نه په کفر خپل باندې لږ زمانہ یہ انك من اصحاب النار دي چټانانو دي کور نه امن هو قانت انا الليل اي اغتو چې طاعت کوون کوي په ساعاتو د شپې کې ساجدا سجده کوون کوي وقائما ولاړې په عبادت باندې يحضر الاخره او د آخرت نه ډارېږي ويرجو رحمت ربه او امید رحمت رب لري دوم طرف محدود تا آیا دا سړی چې شپه په عبادت تیری د خدای نه ډارېږي د آخرت د رحمت امید لري دا داسې ده لکه هغه څوک چې سرکشه وي آخرت نه مني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تو آیا برابر دي هغه څوک چې علم لري هغه څوک چې علم نه لري نه دي برابر علما او غیر علما خدای پکې دا نه دي برابر دا عالم ده چې څوک آخرت پیژني او د خدای د رحمت امید لري د خدای نه ډارېږي عبادت کوي خو عالم ده په دین پوه شو او څوک چې د خدای نافرماني کوي دا جاهل ده دا دونه دي سر برابر انما يتذكر اولو الالباب فن اخلي په دا خبرو باندې خاوندان دي عقل علما او غیر علما ګوري په مسلمانانو کې د نیم نه دي سره برابر یو عارف مسلمان او کافر شو مسلمان عالم ده کافر جاهل ده نه دي سره برابر په مسلمانانو کې د نیم بیا د علماو خدای پاک پر نور او مسلمانانو په جنت کې سل درجه چې ورکړي دي سل درجه چې دی وی درجه نه تر بل درجه پورې یو د روایت راغلی یو اویا یا دو اویا یا درې اویا کاله مزل ده دی وی درجه نه تر بل او یو روایت راغلی لکه دمنه کې نه تر اسمانه دومره مزل ده دا علماء ته خدای پاک د علم په برکت باندې تر نور خلکو نه په جنت کې دومره غټ مقام ورکړي قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم تو يا رسول الله بما هغه بندگانو ته چې ایمان راوړی چې د خدای پاک نه وډار شي او دا ورته للذین احسنوا في هذه الدنيا یو خلکو د پاره چې نیکی کوي په دغه دنیا کې شته شی حسنه شته چې نیکی کوي په دنیا کې نیک بدل شته په دنیا کې نیک بدل شته نور کدی وی چې دغه په منځونه کړای نه شو روزي نه وای نه شو کافر په ملک پراته یو و ارض الله واسعه د خدای د فراخه د بل د ځای تلاش چې د خدای په عبادت کې پرېش انما يوصف الصابرون فعباداتو کې به تکلیف او صبر وکړي ورور کول کېږي صابرین ته اجرهم اجر دې بغیر حساب به حساب دې ارجاع اجر خدای په کور کې قلت ورته یاد ایت ان امرت زما مرشوي په دې چې انا عبد الله چې زه عبادت کوم دی او الله مخلص له دین خالص ګرځول ته د غيو الله نه د خپل دین و امرت زما مریم لئن اكون اول المسلمين چې زه اول د مسلمانانو یم ځکه هر نبی په دین اول تر امت نه دای مکلف ده
قلت ورته یا رسول الله دا خلکو ته اني اخاف چې زه ډارېږم ان عصيت ربي کوم چې خپل رب نه سرکشي وکړه ډارېږم د چې د عذاب یوم عظیم د عذاب د غټه ورځ نه چې د قیامت. قل الله اعبد طور ته د یو خدای پاک عبادت کو مخلصا له دین چې خالص ګرځو کوم د الله لپاره دین خپل فاعبدوا ما شئتم من دونه تاسو عبادت کوئ دی او چې خاطر می غیر الله دا امر د توبېخ ته تاسو چې څه کوي خو د یو خدای عبادت کا او انت حکم د جهاد یا راغلی نو ځکه دې ته ویل چې و څه کوي خو دیو د دعا عبادت. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وی اے رسول الله دا خلق ته تاوانی هغه خلک دي چې تاوان رسول ځان ته او اهلهم خپل اهل او عیال ته یوم القیامت پورې د قیامت باندې. الا ذلك هو الخسران المبين. خبردار دا نو سخت کار تاوان ده چې سړی ځان او اولاد او کده ټول جهنم ته سره روان دي. لوی تاوان ده او چې ایمان راوړي اولاد ته نیک تربیه ورکړي کده ته نیک تربیه ورکړي نیک اعمال کوي نو دغه د غټ خاوند ده ځکه دای په جنت کې اولاد په جنت کې کده په جنت کې لهم دغه جهنميان لرب من فوقهم برسيره پدې باندې زلالون چې طبقات وي یو د پاسه من نار دي کور نه لکوري د چيو برسيره په بل برسيره بم ډبل اورونه یې په ومن تحتهم ظلل اولاد دې هم طبقه دي اوروي. ذلك دغه عذاب چې دا ذکر شو يخوف الله به عباده ویری خدای پاک په دغه عذاب خپل بندگان په دنیا کې په خبرې ګورې د سخت عذاب ده. یا عباد فتقون اې دې ما بندگانو دې مانه وډا شي وګوري هغه حلیم ذات خبرې نور په دنیا کې کار نه پلي لږ عذاب ورولي چې بیرته ګوندې توبه وباسي نور چې نه مني سره له دومره بیان اخرت کې بنو هغه جهنمي. ولذین تبوا الطاغوت هغه کسان چې ځان ساتل د دې بوتانو نه د چې څنګه ځان ساتل اي عبادتها چې عبادت دي بوتانو کې د عبادت دي بوتانو نه چې ځان ساتل او انابو الى الله او رجوع کړه د یو الله ته لهم البشرى د خلق تبيادير دي جنت دي فبشر عبادي و رسول الله دې ما بندگانو ته زیر ورکا. کوم بندگان الذين يتبعون القول اغا بندگان چې اوري خبره د ما قران عظیم شان ويتبعون احسنه بیا متابعت کوي د اغا ډېر ښه خبره د قران عمل په عظمت اغا خیر خبره چې ورته کې اغا عمل کوي. اولئک الذين هداهم الله دا اغا کسان چې الله کله یې ورته کوله ده او اولئک هم اولو الالباب او دا خلک بشارت دي چې په قران عمل کوي خدای پاک دا ډېر هوښیار دي دغه خدای پاک ته عملیات کوله ده. افمن حق عليه كلمه العذاب اي هغه څوک چې واجب شوی د پیغمبر باندې کلمه د عذاب نو ته اخلاص کې نه نشي خلاصولای. اف انت تنقذ من في النار اي تخلصولای شي هغه څوک چې په اور کې وي نشي خلاصولای. لكن الذين تقوا ربهم لكن هغه کسان چې د خدای نه ډار شوی دي لهم د دې لپاره غرفن بالا خاني دي من فوقها غرف چې برسره په یو نور بالا خاني وي مبنيه جوړ کړی شوی لکه د دنیا کې کوم غټ بلډینګونه چتونه وي ای جنتیانو د فارم دغه غټي ماړی او چتونه یو په بل برسره وي او مخکې بار تیر شو چې لاندې درجه خلک و دي غټو خلکو درجو ته چې بنگلو ته ورګوري لکه دلته کې نه چې موږ د اسمان ستوري ته ګورو هغه د څه ورته دي کې تجربه چې بهيږي په بنتا ته حالات در بنگلو الانهار ویاله جنت خبره ګوري د دنیا د عقل نو وتري دي عذابو خبره دغه څه دي. یو کدا باندې نن کوي چې ټینګي چې دا نو و دې دغه چې ټینګي نه دا به وګورئ چې تاسو دې څه کوي پورته بیانې په دنیا تجربه خدا ده ویاله دې موږ کې په سر باندې نه روانه کډای ژور لختې ورته ترشوي پیغه کې رواني ده او پیغه باندې دي په پاس چاته نلکې په پرشر باندې پورته کیږي کدوه چتي کدرې چتي کتلو چتي اما دې جنت ویاله چې شاتو شودو او بو دې شرابو دا په مخ دې کې رواني چې ته پورته چاته خېږي دغه ویالې پورته دغه چې په دغه دیوالو پړکه به د سره یو کشکې دی به څه رواني وي اته ورسېږي کسل چته کذر چته دا خپل د ویالې رواني الفتا په یو چت کې بو ویالې بهږي په دبل چت کې بو ویالې بهږي په هر چت کې بوي
وعد الله دا وعده جو خدای پاک دا لا يخلف الله الميعاد الله جو پر وعده نه مخالفت نه کوي. علم ترى تنبوري ان الله انزل من السماء ماء الله نازل کړي دي له طرفه د اسمان کو فصلکه بیا جاری کړي دي نه استری دي ينابيع في الارض چې دې په دغه کې دا اثر چې دي اسمان کو دي. ثم يخرج به زرعا بیا راو باندې په دغه وګو باندې شین فصل مختلفا الوانه هو چې ګډ وډ ویرنګونه دي دغه فصل. ثم يهيجو بیا وچ شي دا فصل فتراه مصفرا تيوين تکزیر ثم يجعله حطاما بیا وګرځي دا فصل رېژېدلای ما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب فذكر کې نصيحت خوندانو دي عقل را د دنیا ژوندم داسې ختمېدون کېدل لکه دا غنم چې شنه کېږي وچېږي بیا تباهېږي او د عمره کم وخت منفعت لکه دغه فصل. افمن شرح الله صدره للاسلام اي هغه څوک چې الله یې سینه پراخه کړې د اسلام ته. سینه پراخه د اسلام څه معنا؟ ایمان خوښ شو. صحابه او تجدون علامت څه ده؟ سړی په څه پیږي چې دغه خدای پاک شرح صدر نصیب کړی ده، سینه یې پراخه کړې د ایمان ته. وای علامه یې دا ده چې سړی د آخرت پر طرف رجوع وکړه، د دنیا کاروبار ته شا وګرځوله. دا دلیل دی خبره ده چې دغه سړی ته خدای پاک شرح صدر نصیب کړی، هدایت نصیب کړی. چې آخرت طرف ته توجه شوه، نیک عمل کې کوشش شروع شو، نو الله شرح صدر د اسلام سړی نصیب کړی. او هو علی نور من ربه، دا په نور د خپل رب باندې له طرفه طرفنا. آیا دغه سړی او هغه سړی چې شرح صدر نه وي، زړه کې قساوت وي، تنګي او سختي وي، دا دوه سره برابر دي؟ نه. فويل للقاسية قلوبهم، هلاکت هغه چاله چې زړونه یې سخت وي من ذکر الله، د الله د ذکر نه. اولئک فی ضلال مبین، دا خلک په ګمراهۍ ښکاره کې دي. الله نزل احسن الحديث، خدای پاک نازل کړی دا هغه ډیره ښایسته خوږه خبره. کتابا کتاب دا متشابه، یو د بل سره مشابه ده په فصاحت او په بلاغت او په صداقت او په رښتیا کې. متشابه نه هغه د متشابه معنا نه د مرچا مخکې ذکر شوی و چې په معنا یې توپیر دا وایي صحابه کرامو. حضرت پیغمبر علیه السلام ته یو وخت عرض وکړ، د نبی علیه السلام مجلس خو څومره خوږ مجلس و چې ته موږ ته خوږې خبرې کا. الله ورته ویل خدای پاک یې خوږې خبرې نازلې کړي، د قرآن کې خبرې نشته. کتابا یو کتاب د متشابه، د اول نه تر اخره ټول فصیح کلام د دومره عیب نشته کې، ټول معجز کلام د دې و صورت ټول مقابله نشي کولای. ټول د یو د بل تصدیق کوي، د مخکنی کتابو تصدیق کوي، انکار او تکذیب په منځ کې نشته. مثانیه فرق احکام امر د نهیه ده، وعد او وعید ده. امر ده نهیه، امر دا کار وکړي، نهیه دا مکه جوړه خبرې شي. وعد چې دا کار وکړو ثواب یې درکو، وعید دا کار مکه کدی وکړو بیا عذاب درکو. جوړه جوړه دي، وعد وعید امر نهیه. اوس چې جوړه دي، مسلمان چې قرآن اوري په دغه کې به د وعد خبرې اوري، د وعید به اوري. چې د عذاب خبرې واورېدې نو وبډا شي، ویښتان به ډک شي. او چې بیا د ثواب خبرې واورېدې، امید به پیدا شي، وجود به پوسته کې بیرته نرم شي. یقشعر منه جلود الذین، چې جګه کېږي د اورېدلو د دغه قرآن عظیم شان نه پوسته کې دي هغه خلکو یخشون ربهم چې د خدای پاک نه ډارېږي. ثم تلین جلودهم، بیا بیرته نرم کېږي پوسته کې دي دی. وقلوبهم زړونه دي دی الی ذکر الله، ذکر د خدای نعمتعات. چې وایي مثانې دي وعد او وعید، چې وعید واوري هغه خلک چې د خدای نه ډارېږي نو پوسته کې به ذکر شي. چې وعد واوري هغه خلک چې خدای ته امید لري نو زړونه به مطمئن شي، دا به بیرته ورک شي، نرم شي. ذالک دغه قرآن خود الله هدایت کې خدای پاک ته یهدي به، هدایت کې په دغه قرآن باندې من هغه چاته یې شاء او چې خوښ شي. ومن یضلل الله، هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي، فما له من هاد، نشته د هغه دپاره هدایت کوونکی. دغه آیات کې اوس د اجازت خبره وکړه. الله وی د قرآن صفت خدای ښې خبرې نازلې کړي او مکرر وعد و وعید کې چې د وعید د اورېدلو نه، د عذاب د خبرو د اورېدلو نه د مسلمانانو ویښتان ځیګه کېږي، وډار شي، او د جنتو د خبرو د اورېدلو نه زړه نرم شي. دا خو د قرآن صفت ته د نیکو خلکو. اوس دا چې د قرآن د ویلو په وخت کې په سړي بې وکي راشي ولوېږي، دغه حالت آیا محمود ده که مضموم ده؟
موږ تاسو په پښتو تعبیر درته وکړم دا جذب کې کله سړی به اختیار شول ویږي ناری تر خلو وځي آیا دا حالت ښه حالت ده که بیکاره حالت ده اوس نو په دغه کې دوه خلک قولونه را نقل کوو اول بعض خلک دا وی چې دا مضموم ده دا ښه حالت نه ده لکه امام بغوی په دغه باندې خبره را نقل کړې ده ولې د نیکو خلکو چې صحابه کرام دي صفات په خدای پاک په دغه کړی چې قرآن اوري صرف ویښتانې ځیګر شي چیغې یا بېهوښي یا لوېدن دا شته او بېرته یې بیا پوستکي نرم شي زړونه یې مطمئن شي دا وی اوس نو په دغه یو څه واقعات را نقل کړي اول زه یو روایت نقل کړی چې حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه وایي ما د حضرت اسماء رضی الله عنها نه د نبی علیه السلام صدیق اکبر لور دیغله پوښتنه وکړه چې د صحابهو څه حال و د قرآن د ویلو په وخت کې چې قرآن به ویلی کېدو د صحابهو څه حال و دې وویلې د صحابهو دغه حال و لکه خدای پاک په قرآن کې ذکر کړی چې د عذاب خبرې به یې واورېدې د خدای د داره د ویښتان ځیګه شوه پوستکي به یې ځیګه شوه چې بیا به د ثوابو خبرې واورېدې بېرته به زړونه خوشحاله شو مطمئن به شوه دغه عبدالله ابن زبیر ورته ویل چې دلته خو بعضې داسې خلک دي چې قرآن واوري بېهوښه شي ولوېږي دې دا وویلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اوس نو دی وی امام بغوي چې دغه نه معلومېږي چې دا د شیطان حرکت ده ولې دې دې څه ویلې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دوم روایت نقل کړی حضرت عبدالله ابن عمر کې دي کې په لیار باندې په عراق کې یو سړی پروت ده بېهوښه ده غورځي پوښتنې وکړه دا څه دي دوی ورته وویلې چې دا داسې سړی دی چې قرآن تلاوت واوري نو دی د اختیار نه ووځي ولوېږي لاس پښې غورځوي په ځان باندې بیا نه کېږي تو ولې د خدای ده دا ده ورته وویلې عبدالله ابن عمر خو صحابي ده موږ خو د خدای نه ډارېږو خو موږ خو نه غورځو او بیا یې وویلې چې بعضې په خېټه شیطان ورننوځي اوس د دغه ځای د داسې روایاتو د لیدلو نه دا نور خبرې خو داسې خلک نه پسې ګوري داسې د جذب نه انکار کوي خو هغه د عبدالله ابن عمر دا خبره کړې حضرت اسما چې دا د شیطان حرکت ده اما اصلي مسله څه ده مسله دا ده وایي مطلقا د جذب نه انکار د امام بغوي د حال سره بیخي نه د مناسب دومره لوی عالم دی څرنګه انکار کوي سره له دې چې ته په خپله سره له دې چې ته په خپل تفسیر کې څو واقعات را نقل کړي دي چې هغه نه خپل ثبوت جذب ده لکه نن مو ویلې او بار بار تو ور ذکر شو حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق اوس دلته دوه حالت لان ذکر کوم دي ملائکه وو یو د دنیا یو د آخرت دنیا چې کله هم خدای پاک وحی کوي جبرائیل امین ته د دغه وحی غږ چې اسمانونه واوري اسمانونه پرې کېدن شي چې په اسمانو کې څومره ملائکې دي دغه ملائکې باندې غلبه د حال راشي جذب شي ولوېږي کله چې وحی منقطع شي هغه هیبت ورک شي حتی اذا فزع عن قلوبهم چې زړونه یې خوف ورک شي سر راپورته کړي نو د جبرائیل امین چې استعداد ډېر د فوق ده د هغه نه پوښتنه وکړي ماذا قال ربکم خدای پاک څه وویلې دی ورته دا یې وویلې دا نو جوکر نه دي شیطانان چې یو د بل په ولې خېږي الا من استرق سمع چې پرون مو ویلې په دا دغه خبرو ته بیا غوږ نیسي چې هغه ټول اسمانو ملایکې بېهوښه لوېدلې وي بیا د لاندې اسمان ملایکې د پورته اسمان د ملایکو نه پوښتنه کوي اول د عرش عظیم د ملایکو نه د لاندې ملایکې پوښتنه وکړي هغه ورته چې الله دا وویلې بیا هغه د لاندې اسمان د شپږم اسمان نه پوښتنه وکړي سلسله په سلسله د دنیا اسمان دغه ملایکې چې د دوم اسمان د ملایکو نه پوښتنه وکړي هغه چې دا بیان ورته کړي شیطانانو غوږ ورته نیولې نو یوانې خبرې واوري بیا یې راشي جادوګر ته یې وایي دا وایي خپله ثبوت جذب دا د ملایکو که نه حضرت موسی علیه نبی علیه السلام دی الله دی دیدار تمنا وکړه خدای پاک تجلی په غره وکړه فخر موسی صعقه د تجلی د انواراتو
د لیدلو نه وروسته خبر انواراتو کې بیا روانه ده د الله د تجلیاتو د لیدلو نه حضرت موسی علیه السلام به وکښولې وده که نه پیغمبر ده پیغمبر خو د انواراتو برداشت ونه شوی کړی ولوېدو حضرت محمد ابن سیرین ته چا وویلې چې باید خلک داسې دي چې قرآن واوري د قرآن د اورېدلو په وخت کې دوی بې وکښې ولوېږي دوی ورته ویل فرق بیننا و بینهم موږ د دوی په منځ کې فرق دا ده که د بام په سر ناستو او تلاوت شروع شو دی بې وکښ ولوېد کوز راولېدو نو دا رښتیا جذب ده چې د خدای عشق دومره په غالب شو چې په ځان ونه پېدو د دیواله نه ولوېدو د غره نه د بام نه ولوېدو او که نه چې د خطرې په ځای کې هلته به د جذب نه راځي او چې بیا په سم ځای کې جذب راځي وایي د دغه ځای نه تفریقه معلومه شو چې دا جذب دوه قسمه ده یو قسم شیطاني ده لکه حضرت اسما چې ویلې حضرت عبدالله ابن عمر چې بعضې خلکو په خېټه شیطان ورننوځي یو قسم رحماني ده چې د خدای عشق دومره په غالبه شي حتی بې وکښې ولوېږي لکه موسی علیه السلام ولوېدو ملائکې ولوېږي او حتی د چت په سر باندې سړی ولوېږي په ځان باندې نه پېږي بعضې خلکو ته د اشعارو په وخت کې دا جذب پیدا کېږي د اشعارو په وخت کې دا جذب پیدا کېږي بله ورځ و چې شیخ پکې د نورو طریقو کې مچ خبره کړې وه د اشعارو په وخت کې جذب پیدا کېږي خو د قرآن د ویلو په وخت کې بیا ولې نه پیدا کېږي اشعارو کې ولې پیدا کېږي مخکې موږ د شعر خاصه نه وویله چې شعر په سړي کې عشق تازه کوي عشق تازه کوي اوس نو چې په چا کې عشق د خدای پاک وي هغه چې نیک اشعار اوري هغه عشق تازه کېږي حتی د دغه عشق د تازهتوب د وجې نه کله د اختیار نه وځي ولوېږي د قرآن د ویلو په وخت کې باید ولې ونه لوېږي سره له دې په اشعار صفت د خدای پاک دي انوارات و تجلیات شی لري نه قرآن تو صفت ذاتی د خدای پاک ده او د قرآن د ویلو په وخت کې تجلیات ذاتی د صفت ذاتی شروع کیږي چې موسی علیه السلام تجلیات ذاته ولوېدو چې تجلیات ذاتی یې ولوېدو نو د قرآن د ویلو په وخت کې خو دا تجلیات شروع شي چې چا سترګې خلاصې نو ولوېږي او بل طرف ته بله خبر ده دا جذب ولې پیدا کېږي سړي ته په دغه چې سړي سر خلاص شي ولې پیدا کېږي وجه دا ده چې برکت فیضات زیات وي او استعداد کم وي برداشت نشي کړی برکات زیات شي او استعداد حوصله کم وي برداشت نشي کړی نو په دغه باندې جذب راځي چاته چې جذب نه پیدا کېږي یا یې استعداد پوخ وي یا یې برکات کمزوري وي صحابو ته چې جذب نه پیدا کېدو چې نه لوېدو استعداد یې پوخ و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت دومره قوت کې پیدا و چې دغه انواراتو برداشت کېدو صرف دومره اثر په دې پیدا کېدو چې پوستکي بې تیږه شوه وروسته طبقات په استعداد په کمزوري را روان ده هر څوک چې د هغه برداشت نه لري اوس صحابو په هغه حال و دا د نورو صحابه کرامو چاته جذب پیدا کېږي چاته نه پیدا کېږي چې نه پیدا کېږي نو یا یې دا حال ده چې استعداد قوي ده برکت که هر څومره ډېر وي خو برداشت لري حضرت خلیفه مبارک ویلې په ټول ژوند ما د حضرت مبارک د خولې نه چغه نه والېدلې چې د خولې نه چغه وځي صرف قدوس خلیفه مبارک د ظلمت دا ډېر جذب درلود وایي یوه ورځ چې هغه راغی چې دا په حضرت مبارک سترګې ولګېدې د خولې نه چغه ووته چې الله دلته د حضرت مبارک د خولې نه بې اختیاره چغه ووته چې الله بل وخت کې ما نه ولیدلې ایده په مجلس کې په وظیفو کې ختم کې به خلک ناست و جذب شو حتی یو سړی په جذب کې روح قبض شو نو څه معنا چې دغه خلکو چې دا چا جذب کېده دغه ته فیض و حضرت ته نه و فیض خو ډېر استعداد فوق خلیفه مبارک په ختمو کې موږ کېناستلي یو الحمدلله ټول وخت کې ایده نه د جذب خبره موږ نه ده لیدلې دا ختم کې کله دا جذب نه ده هغه قصدن کوي هغه یو اسم ذاتی د خدای پاک ده یو خاص اسم چې په یغه باندې د هغه مریدینو زړه ته توجه کوي وظیفې تیزیږي
هغه یو د پاره کې دلته جذب نه ویل کېږي جذب خو د چې په اختیار د خلینو چغه وته یا ولویدو دغه ډیر خلیفہ صاحبان مجلسو کې ناز دي خو واقعات د قران عظیم شان په وخت کې ډیر جړه نور خلک ورځه چغه ویا لاسونه ورځوا یو څوک وخت کې جذب شو زناستو دا د خلیفہ مبارک ارما کې ختم احمدیه خلیفہ صاحب ختم کړ هغه چې کله په جوش او ختم به کو تابع لغر ټول په حرکت شو د ارمی غری وسوجه قسم خور وای دا چې کیفیت پیښ شو ماته د خیر چې دا غر ټول په ذکر راغی نو ټول پر جذب شو د عبد خلیفہ صاحب تابع ویل چې چرګ سرپری کې خلیفہ نو په وخت کې څه تابع دوه دا سره کېدل و د صاحب باندې مات شوی و سره لګېدل و د پټ سره دوه پټېدل و دا ساده په لاس کې نه وصل و بیا پرې شوی و دای په ځان خبر دوه درې مرګري نور په دغه کیفیت جذب اوس دا معنا نه ده چې تر هغه خلیفہ صاحبانو نه د دې فیض ډیر ده خو دیغه استعداد ډیر وي نو چاته چې وای جذب نه پیدا کیږي یا په وجه داوی چې استعداد ډیر ده اگر که فیض ډیر ده خو استعداد فوق ده چاته چې نه پیدا کیږي فیض نشته ورته دا عام خلکو ته چې نه پیدا کیږي دی بداوی ا دې کوچی خبره چې حضرت مبارک په وخت کې بیان کوي چې باید داسې اولیاء دي چې دایم په ځان پیږي چې زه بزرګم نور خلک هم په بزرګي پیږي او باید داسې اولیاء دي چې ځان باید دای پیږي خو نور خلک نه پیږي او باید داسې دي چې نه دای په ځان پیږي نه هغه نور خلک پیږي وای کوچی هغه به ولا ځای اوس نو دا بزرګان ټول داسې بزرګان دي چې د خدای د عشق ماده شتنه کې فیض او برکت شتنه ورته المرء يقيس على نفسه په ځان قیاس کې چې په مبالغه جذب نه راځي تاسو څنګه جذب راشي کوم عشق ته پتا کې جذب په عشق نه پیدا کیږي چې په ټول وخت د خدای نوم په ځړ کې نه د اخر شوی ځړ چې عشق ته الله نه پیدا شوی جذب څنګه ورته پیدا شي نو خبره دا وای چې دا جذب چې پیدا کیږي فیض ډیر شي هلته برداشت کم وي په دا جذب معنا څه ده کش کول دغه سړی خدای پاک ځان ته را کش کوي عشق ماده شوه دا جذب د خدای د وصول نږدې لار ده خو د چا جذب په داسې کیفیت وي چې هغه باندې چغه ولویږي بې حاله شي چا باندې جذب داسې وي چې صرف وجود یې فیک شي چا باندې جذب په داسې کیفیت وي صرف ژاړي ژړا به راځي وي مجذوب د خدای پاک په عشق کې مجذوب وي خو نور داسې دی چې بې اختیاره کېږي نه غورځي نه لویږي وهغه خلیفه مبارک دامت برکاته ملالیه الذي صحت وعافیت او وقع دین د خدمت لپاره ژوند نصیب کې دغه توجه مالی دي دا توجه چې نه ده یو خل کیفیت دا ده خاطر توجه چې ډیر اثر کوي وایي چې شیخ د جذب په حال راغی په دغه وخت کې نو د مرید په یو توجه د سلو کلو کار جوړیږي ډیر توجه چې کوي وایي د جذب په کیفیت کې کوي دا چې توجه کوي اکثر اوسونه غریب ډیر مریض او ضعیف ده چې زه ډیر ورته توجه ډیر کوي دغه په جذب په کیفیت راغی چې دغه په فورېدو سره ټول څنګه مرګري سره وظیفه وکړه هغه به جوړ شو دای په دغه کیفیت وو دغه چې په جوش کې بل به ورچې کېدو ما فهم سي کړو بیا خو نو وسول ده چې هغه هدایت کې مبتدا خبره چې ډیر خټ شوق په وخت توجه بیا ډیر کار کوي کله سره خپل کومړو لري خپل شوق کې نه کمزوري وینو بل څه کار وکړي او چې خپل شوق راغی په یو شوق کله په یو توجه دومره کار وشي چې په سلو کلو کې نه کیږي اوس نو مطلب دا ده چې جذب رحمانیم ده شیطانیم ده وای چې دا په سندرو کې ورته پیدا کیږي دا چې په خپل شوق باندې پیږي په ضرر او په نه ضرر پیږي او د خطرې د ځای نه ځان بچ کوي شي دا جذب رحمانی نه ده دا شیطانی او دا چې دغه حالت شي په ده چې د خدای د ذکر د تلاوت او د ذکر په حال کې په ده باندې دا کیفیت راځي او په ځان دې پیږي حتی ولويږي خوښ شي دا په ځان باندې نه پیږي دا معلوم ده چې دا عشق رحمانی ده جذب رحمانی ده دا جذب ثبوت لري د قرآن ثابت ده په دغه کې بیان راغلی ده نو دلته وایي چې دا د قرآن اثر چې جګ کېږي او نرم کېږي خو استعدادو پورې خبره شوه جذب د موسی علیه السلام د واقعینه د ملائکو د واقعینه دغه د تابعینو د واقعینه ګوره دا خو تابعینو چې عبد الله ابن عمر لید
حضرت اسماء په وخت کې خدا په تابعینو په وختو کې د جذب شروع شو دیو استعداد په صحابه نه کم مدته جذب چې وېده به او دا وجه دا وی چې د عشق په محبت چې په هغه شي په جوش راشي نو برداشت نه خبر وځي بیا چې انوارات ویني نو خبره تیزیږي افمن یتقی بوجهه کافر په ورځ د قیامت پر مخ روان دي په دنیا کې عزتمن ځای مخ ته چار تکلیف سړي ته مخ ته رسي کې د استلاس ورته وي ګوره چې شی په لګي کې لاس ورته نشي په قیامت کې به دغه عزتمن مخ چې د به ذلیل کړي او بوته سجدي پې کې کوپرې پکوه علاوه دې ذلیل کې چې بیا په مخ باندې روان دي چې ولاسونه به پورته وي مخ به الته وي نو دې اور نه بچیدان دې تکلیفونه بچیدان په بل شي نه دا مخ پورته نشي دا مخ پورته ویني صدا طرف کبابي کې به او بچیدان بنوي افمن یتقی بوجهه ای هغه څوک چې ځان ساتي په مخ باندې سوء العذاب د سخت عذاب نه یوم القیامت په ورځ قیامت باندې دا او هغه څوک چې هغه د عذاب نه بچي دا سره برابر دي نه وقیل للظالمین وګویل شي ظالمانه تذوقوا ما کنتم تکسبون او وتقي هغه سزا دي عمل چې تاسو کوو په دنیا کې کذب الذين من قبلهم دروغجن شپېللي وو خپل انبیا یا خلکو چې په خاطر دې تېر شوي فاتاهم العذاب راغی دې عذاب من حيث لا يشعرون دغه طرف نه چې نه پوهېده فعذابهم الله الخزي في الحياة الدنيا وروته کړ دې خدای په رسوایی په ژوند دنیا کې والعذاب الاخرة اکبر عذاب اخرت ډېر لوی دی لو كانوا يعلمون کدی پیدا داسې به نه کړه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل پټاکه سره بیان کړی دی موږ د خلکو د پاره په قرآن کې هر څه مثالونه لعلهم يتذكرون شاید چې د پرتر واقعي قرآنا عربيا دا یو قرآن د چې په عربي ژبه لوستل کېږي غیر ذي عوج خاوند کوږوالی نه ده لعلهم يتقون شاید چې د ځان وساتي وضرب الله مثلا الله بیانې مثال رجل یو سړی ده فيه شرکا چې په دې کې ډېر شریکان دي یو داسې غلام ده چې د څلورو پنځو نفرو شریک ده او متشاکسون دیم بدخویه بد اخلاقه او بل ورجل یو غلام د سلام لرجل یو سړی ته تسلیم ده دا دوه غلامانو ژوندۍ برابر ده یو غلام د پنځو نفرو شریک او ټول بد اخلاق دي نو چې د اړ یو حکم نه مني وی به د پنځو تر منل شي دا د بوتانو دغه حال ده ټول ورته ضرر ده او یو داسې غلامي چې تر دی وسړي وي هغه نیک اخلاقي په دې هیڅ ظلم نه کوي دیو الله چې بندگی کوي ا شکر گزار د شکردان د تا قدردان د عمل د نه ځای کوي او د رحم عامله د تاسو سره کوي هل یستویان مثلا دا دوړ سره برابر دي نه الحمدلله ټول حمد الله لپاره ثابت بل اکثرهم لا يعلمون اکثر دې علم نه لري انک میت تم د دنیا نه تون کې مړ کېدون کې او انهم میتون دې مړ کېدون کې دي ثم انکم یوم القیامت عند ربکم بیا به تاسو په ورځ قیامت باندې رب تاسو تختصمون جوړې سره کوي جبري دا وی چې انبیاوي چې موږ خدای د وحدت توحید په طرف ته بلل د شرک طرف ته کوشش کوو موږ د طاعت په طرف ته بلل د عیسان او سرکشي کوله موږ د آخرت طرف ته متوجه کول د دنیا طرف ته شاو کوو موږ د خدای په طرف ته متوجه کول د شیطان طرف ته متوجه کېدو د خصومات په خپل مابین کې الحمدلله رب العالمین